دا کوم انسانان چې په اسلام کې نه داخليږي، دا کوم انسانان چې په اسلام کې نه داخليږي، الله تعالی وی دوی انتظار نه کوي مګر هم د دې خبرې انتظار کوي چې راشي دوی ته حکم دی الله تعالی ملائکه د عذاب فیصله د عذاب وشي او د عذاب د لیدلو په وخت کې بیا ایمان راوړل ګټه کوي، د عذاب لیدلو په وخت کې بیا توبه ګټه کوي. خو اوس د الله د رحم معامله د موقع هیڅ مشکل نشته، خو ایمان راوړه، هیڅ مشکل نشته، توبه وباسه. خو د ګریفت وخت کې فرعون هم چې په اوبو کې غرقېدو ډېرې نارې د اسلام وکړې قبول شوې، هلته بیا قبولي نشته. هل ینظرون انتظار نه کوي دوی مګر الا ان یاتیهم الله، مګر د دې چې راشي دوی ته عذاب دی الله تعالی فی ظلال من الغمام، په سیورو د وریځو کې، او راشي دوی ته والملائکة ملائکه د عذاب، وقضی الامر او فیصله شي حکم وکړي شي د هلاکت دوی، و الى الله ترجع الامور، خاص الله ته راجع کول کېږي امور. دلته اوس موږ معنا داسې وکړه دوی انتظار نه کوي مګر هم د دې چې راشي دوی ته عذاب د خدای پاک، ان یاتیهم الله، موږ ورسره تقدیر کېږو ان یاتیهم عذاب الله. ولې د موږ ټول اهل سنت والجماعت په دې عقیده متفق ده چې خدای پاک د جسمانی صفاتو نه منزه ده، نه جسم لري نه جسمانی صفات لري. لہذا په ټولو کې به یوه خبره واورو چې د خدای پاک په شان کې که داسې الفاظ په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ظاهر منبع په جسمیت وي، لکه ید ذکر کیږي، قدم ذکر کیږي، وجهه ذکر کیږي، استواء علی العرش ذکر کیږي، چې دا څومره شیان دي. د دغو ټولو په باب کې د موږ د سلف صالحینو مسلک دا ده چې دا صفات د خدای پاک لایق د شان د خدای پاک سره بحث کې ناروا ده، ځکه د متشابهاتو نه دي. دا به په یغه قول شي چې قرآن بعضی محکم ده بعضی متشابه، وما يعلم تاویله الا الله، په دغه به وقف راشي، په تاویل یو الله علم لري. نو لہذا تفویض ده وسپاره خبره الله ته، الله اعلم بمراده بذلك، بس خدای پاک علم لري د الله صفت ته د الله د شان سره لایق، خدای پاک علم په لري. موږ تاسو پښتنې بحث کول دا کې بدعت ده. واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، دا خو د کګو خلکو کار ده چې په متشابهاتو کې غږیږي. او دوم قول د موږ نور متأخرین د اهل سنت والجماعت په داسې ځایو کې مناسب د حال د الله سره داسې تاویلونه کوي، خو هغه تاویل هم بالیقین و بالجزم نه کوي. دغه ځای ته هم چې پام وي، چونکې مبتدعین د دغو آیتونه په خپله غلط عقیده باندې دلیل نیسي العیاذ بالله چې خدای پاک جسم لري، ولې خو دغه د قرآن نه ثابت. د عوامو ذهن خرابوي، نو دوی د مشان د الله سره مناسب تاویل کړی، خو دغه هم دا معنا نه ده چې بالقطع والیقین. استوا نه مراد غلبه، ید نه مراد قوت، وجهه نه معنا ذات، داسې معنا چې متأخرین اخلي وایي دا بالجزم نه اخلي، صرف د یغو دفاع کوي. نور د اصلي د دغه مرجع دغه کېږي چې بس اصلي حقیقت خدای پاک ته معلوم ده. نو دغه ظاهر خو د اتیان خبره ده، که په ظاهر پرېږدو عقیده د جسمیت راځي، نو ځکه علما د موږ نه مخکې علماو تقدیر کړی چې راشي دی ته عذاب د خدای پاک یا ملائکه د عذاب راشي. سل بني اسرائیل کم آتیناه من آیت بینه ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. دا بدبخت یهود نصارا، دا بني اسرائیل چې د ربی کریم په دې ډیر انعامات شوي دي پخوا، خو ډیر ناشکره هم د دې نه شوي دي. الله تعالی حضرت پیغمبر علیه السلام ته وی دا موجوده بني اسرائیل ته وی د خپل پلارو تاریخ ورته معلوم ده چې ما د خپل قدرت څومره دلایل دی ته ورکړي، خدای دیغه په ځای چې نعمت شکر ادا کړو و دی مخالفت کړی ده، او څوک چې د خدای د نعمت شکر ادا نه کی بلکې مخالفت وکي، نو په دغه دم خبر شي چې د الله ډیر سخت عذاب ده. سل بني اسرائیل پښتنه وکته اے نبی علی السلام د بني اسرائیلونه کم آتیناهم من آیت بینه، څومره ورکړي د موږ دوی ته د معجزات او ښکاراونه،
ومن یبدل نعمت الله هر څوک چې بدل کی نعمت الله په ناشکری سره من بعد ما جاءته پس لدینه چې نعمت د تراغلی د شکر نه کی ادا ناشکری وکي فان الله شدید العقاب بشک الله تعالی چې د سخت عذاب ورکول ولاده زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب په صحابو کې بعض صحابه مبارکین نهایت زیات مسکینانو حتی د پورا بدن جامې نه درلودې داسې وو بعضې به صرف یو لنګ درلود صحابي مبارکي په اصحاب صفو کې او یا داسې مسکینان طالبان ما لیدلي چې پوره څادر او لنګ دواړه یې نه درلود شکېدلي به وه هغه به یو په بل پسې داسې متصل کېناسته په سړي به یې خپل ځان پټوه په داسې حال کې وه نو دغه مشرکین دغه یهود بدبختان چا ماړه وو چې په لیارې به تېرېده په مسلمانانو به پسخند ویه العیاذ بالله چې پیغمبر علیه السلام په دغو خلکو اوس دنیا ګټي دی وی چې زه به د ټولې دنیا حکومتونه زه لاندې کوم په دغو پسخند به یې اشاره به ورته وکړې الله تعالی وی دغو خلکو ته خو د دنیا ژوند ښایسته شوی ځان عزتمن بولي په څه شي بولي په دین که په دنیا خو دنیا یې ډېره ده هغه دیندارو باندې پسخند وایي خو هغه د خدای پاک په نسبت دی ډېر پورته دي د رتبې په لحاظ باندې په قیامت کې به حال معلوم شي جهنم کاندې کوزې دي جنت درجې پورې دي دغه ملنګان به بیا په ډېرو جګو جګو ځایو کې وي دغه بدبخته سرداران د مشرکینو به په ډېره لاندې کندو د جهنم کې وي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسته یو موړ سړی په لیار تېرېږي د صحابو مبارکینو نه پوښتنه وکړه تاسې د دغه سړي په باب کې څه فکر کوئ دوی ورته ویل دا خو یو سردار ده د سردارانو نه چې د چا نه خور و لور غواړي دستي به دوستي ورسره کوي که د چا په باب کې سفارش کوي سفارش به یې قبلیږي که چا ته خبر کوي خبرې اورېدی کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه نه وویل بیا حضرت جعیل رضی الله عنه یو ملنګ صحابي ده دا تېرېږي وایي د دغه په باب کې تاسې څه وایې دی ورته ویل صاحب دا خو یو غریب سړی ده که چا نه خور و لور غواړي څوک په دوستي نه ورسره کوي که چا په باب کې سفارش کوي سفارش به یې نه قبلیږي طالب ده ملک ده نبی علیه السلام څه ورته ویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ټول مخ د مځکې د هغه ګمراه مشرانو خلکو غوندې مالدارو خلکو نه ډک وي ټول مخ د مځکې د خدای پاک په نزد دغه یو ملنګ صحابي تر ټولو نه بهتر ده عزت په دین کې ده دغه غریبه طالبي چې خدای پاک موږ او تاسې ته نصیب کړی ده تر دغه نه عجیب نعمت نشته موږ باید دغه طالبي زندگی ته د غریبي په نظر ونه ګورو دا د ملایي دا د پیري و مریدي دا د ملنګي زندگی ته په کمزوري نظر باندې ونه ګورو چې دغه خلکو عزت په بیا په قیامت کې معلومیږي هغه خلک چې هغه ځان ته څه ویایي بیا به د دې سپارښو ته محتاج وي دا علما چې اکثره زندگی د مسکنت ته په ورځ د قیامت باندې الله تعالی دوی ته حکم دی جنت وکړي چې ځئ لاړ شي جنت ته چې روان شي د جنت دروازې ته نږدې شي ملایکې راوګرځوي وایي دوی وډار شي په ځان باندې چې خدای نخسته جهنم ته مو بیایي که څنګه یې راوګرځولو ملایکې ورته تاسې دا علم صرف د ځان دپاره نه و کړی تاسې په دا محشر کې وګرځئ چې د علم په زندگی کې د تاسې سره چا څه کومک کړی یوه ګوله مړۍ یې درکړې یو جوړه کالي یې درکړي یو غړپ اوبه یې درکړي دغه چې پېژنئ دا ټول در سره بوځئ جنت ته ګوښئ مه ځه نور خلک به په ځان پورې حیران وي او دوی به په صفوفو کې ګرځي د محشر هغه خلکو چې د چا د دوی سره په دیني امورو کې خدمتو کې معاونتونه کړي دي هغه به ټول د ځان سره بیایي جنت ته دغه افسری هلته ښکاره کېږي نو الله تعالی وی زوین للذین کفروا ښایسته شوې ده هغه خلکو ته چې کافران دي چې ښایسته شوی الحیات دنیا ژوند د دنیا چا ښایسته کړی دا ژوند د دنیا چا ورته ښایسته کړی دلته اوس دوه خیره تعبیرونه راځي کله نسبت تزیین الله تعالی ته کېږي چې خدای پاک دغه ورته ښایسته کړی کله نسبت شیطان ته کېږي چې شیطان دوی ته ښایسته کړي دي اعمال د دی وایي دواړه صحیح دي
نسبت الله تعالی ته په حقیقت باندې ده. یضل من یشاء و یهدی من یشاء. ضال مهدی څوک ده؟ الله تعالی ده. او شیطان ته نسبت څه ده؟ ظاهری مجازي نسبت په لحاظ باندې. ظاهر خو سبب د گمراهی شیطان ده، لکه موږ ظاهر د علم د حاصلولو سبب استاد ده، د موږ د تقوا ظاهری سبب خپل پیر او خپل مرشد ده، خو په واقع کې علم ورکوونکی څوک ده؟ الله تعالی. په انسان کې بدلون راوستونکی تقوا پیدا کوونکی څوک ده؟ الله تعالی. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله چې دا وی خو موږ پوه کوي چې دا د موږ زړونه د الله په اختیار کې دي. نو ښایسته شوی د دوی ته ژوند د دنیا. ویسخرون پسخند وی من الذین آمنوا، په هغه کسانو باندې چې هغه ایمان راوړی، هغه مسکینان دي، دوی پسخندونه په وی د خپل غنا د وجه نه. والذین اتقوا، او هغه کسان چې ځانونه یې ساتلي دي د شرک نه، فوقهم، هغه د پاسه دي په دوی د کافرانو باندې یوم القیامت، په ورځ د قیامت. والله يرزق من يشاء بغیر حساب. الله رزق ورکوي هغه چاته چې خوښه شي بې حسابه. دغه دوه مطلب دي. یو معنا دا ده چې چاته د الله خوښه شو د دنیا د ورکولو دومره ډیره ورکوي چې د حساب نه موزي. بغیر حساب دا معنا وایي دومره ورکوي چې د حساب نه موزي. نو د خزانو مالک الله د په خپل فکر ابتکار او خواره چانه دی پیدا کړی چې مشرک یو غټه ویایي، الله ورکړي. دومره معنا دا ده خدای پاک چې چاته خوښه او رزق ورکوي بې حسابه دی. الله سره څوک حساب نشي کړی چې مسلمان ته یې نه ورکوي، کافر ته دی ولې ورکړي، ملا ته یې نه ورکوي، د امي ته دی ولې ورکړي، جوړ ته یې نه ورکوي، د شل ته دی ولې ورکړي، ویښیار ته یې نه ورکوي، د بیاقل ته دی ولې ورکړي. دغه فرقونه شته که نشته؟ ښه عالم وي، ښه بزرګ وي، ښه ویښیار وي، خو مسکین وي، بیاقل وي، مالدار وي، جاهل وي، مالدار وي، کافر وي، مالدار وي، خو تقسیم الله کړی. دنیا خو د عزت شی ده نه، دنیا هر چاته ورکوي. که دنیا وای د خدای پاک په نزد د میاشتې د وزر غوندې قدر درلودی، د میاشتې وزر، نو کافر ته به یو غوړه په اوبه هم نه وي ورکړی. خو د خدای پاک په نزد د دنیا د میاشتې د وزر قدر هم نه لري. دنیا په اصل ذات کې قدرمنه نه ده، او قدرمنه کیږي په دین قدرمنه کیږي. یو روپۍ د خدای د رضا لپاره ولګوله، بیا دومره قدرمنه شي چې خدای پاک یو په لسه، یو په وسه او یو په ولکه عوضونه درکوي. جماعت جوړ کو خدای پاک په عوض کې بنگله په جنت کې درکوي. غلام د آزاد کو خدای دغه په عوض کې تا ټول اندامونه د جهنم نه خلاصوي. په یو غریب دی شفقت وکړه، الله د ټول ګناهونه معاف کوي. دنیا که د خیر ذریعه ګرځي، د استعمال په لحاظ باندې ګرځي، په خپله به ذاتي خود دا څه د کمال شی نه ده. ځکه ربي کریم یې که دا خوف نه وای، یو ځای کې آیت را روان ده چې مسلمان به هم کافران چې ټول به بیا منډې په دنیا پسې وایي. ما به د کافرانو دنیا دومره ډېره کړې وه چې چتونه هم د سپینو زره وای، ازینې هم د سپینو زره وای چې ورختی. ځکه خو حضرت علی کرم الله وجهه نبی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. موږ د الله په تقسیم راضي یو، موږ ته علم را کړی، دوی ته مال ور کړی. فإن المال يفني عن قریب. څو ورځې ده چې ژوندی وي چې هغه ژوند کې خو هم غمونه دي، ځي او مسکینان کېږي، خو چې ویم د ژوند تر اخره 50 کاله یا 60 کاله لاړ ختمه شو، اخري لرګي پاتې دي، د بې حساب ده. وإن العلم يبقى لا يزال. دا علم د جنت ته رسوي، په جنت کې تر ټولو نه غټ مقام خدای پاک د علم په برکت درکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة وخلق أمتي يوم. څنګه یو؟ یا اول ټول خلق مسلمان وو، دوم قول دا ده چې ټول کافرانو. تطبیق داسې کوي د آدم علیه السلام نه نیولې د نوح علیه السلام زمانه چې را نږدې کېده تر دغه وخته ټول مسلمان وو، کافر نه والته.
خو چې د نوح علیه السلام زمانه را نږدې شوه کفر لږ لږ شروع شو لږ لږ شروع شو اخر په هغه وخت کې ټول کافران شوه. نو اول الرسول منذر چې خدای راولېږه حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام ورته راولېږه. د دغه نه بعد ذاتي خلک دوه ډلې مسلمان کافر انبیا بشارت مسلمان ته ورکوي په جنت ویره ورکوي کافر ته په جهنم باندې. خو دغه انبیا چې خدای پاک د خلکو د راهنمایي دپاره ولېږل کتابونه یې ورکړه د دې دپاره چې فیصله د الله په کتاب وکړي په محق او مبتل کې. کل حزب بما لديهم فرحون. کافر ځان ګرم بولي بیلیاري بولي خو تر موږ نه ځان بشاره په خلی اردی ځان بولي. یهودو به رسول الله ته ویل راشئ موږ په دین په هدایت پشي ګورې العیاذ بالله رسول الله ته به ویلې موږ دین قبول که بیا به ته په هدایت شي. خو دا فیصلې په قرآن کېږي چې کوم حق ده کوم باطل ده. کان الناس امه واحده و خلق ټول یو امت فبعث الله النبیین بیا ولېږل الله تعالی انبیا مبشرین زیره ورکوونکي په جنت باندې مؤمنینو ته و منذرین ویره ورکوونکي په جهنم باندې کافرانو ته وانزل معهم الکتاب او الله نازل کړ د دوی سره کتاب بالحق په حق سره. دلته لیکي چې ګوره ام نبی ته ضرورت ته ام کتاب ته. یو کتاب الله یو رجال الله. دا خبره مې په اول سورت فاتحه په ورځم کړې وکړه تاسو په یاد وي. اول ورځم ذکر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیم کوو تزکیه یې کوله. دلته عجبه خبر ده وایي یو کتاب الله د یو رجال الله د جامعې د اصلاح دپاره چې د خلق اصلاح شي خو خدای پاک دواړه رالیږلي. هم انبیا ورته رالیږلي هم کتابونه چې خلق اصلاح شي. خو د خلقو په اصلاح کې وایي رجال الله تاثیر زیاته تر کتاب الله نه. ځکه کتابونه خدای پاک ډېر رالیږلي که انبیا کتابونه 104 غټو کنکي انبیا 140,000 کم زیات. عجب نکته ده دغه ځای ته چې موږ تاسو فکر وکړو وایي د انسانانو د اصلاح دپاره دواړه شیان دي کتاب الله رجال الله. خو ډېر مؤثر دا د موږ عام خلک چې خوی زده کوي د عملا نه زده کوي د پیر نه زده کوي د نیک سړي نه زده کوي د بد سړي نه زده کوي که د کتاب نه زده کوي. خو ډېر اثر خو په صحبت کې ده په ملګرتیا او تعلق کې ده. نو رجال الله وایي ډېر مؤثر دي په اصلاح د خلکو کې تر کتاب الله. ځکه کتابونه خدای په کم رالیږلي او رجال الله یې ډېر رالیږلي دي 140,000 انبیا رالیږلي او کتابونه یې ورکړي 104 دي. وما اختلف فيه اختلاف نه د کړه په دغه دین کې الا الذين مگر هغه خلکو کړه اوتوه چې دوی ته ورکړی شوی د دین من بعد ما جاءتهم البينات پس له دې چې دوی ته راغلي دي ښکاره دلایل معجزې. خو بیا د اختلافات کې شروع کړي دي لکه یهودو بدبختانو چې 2 ډلې شوه بغیان بینهم لوجه د حسد کولو نه په مابین د دوی کې. یو مسلمان سره دښمني تر مسلمان ځان په هدایت برابر بولی. خو رب کریم څه کوي فهد الله الذين امنوا هدایت کړی د الله تعالی هغه خلکو ته چې ایمان راوړی لمختلفو فيه هغه څه ته چې د دې اختلاف د پیغه شي کې چې هغه عبارت من الحق د حق نه باذنه په خپل اراده. خدای پاک هدایت کړی ده په مختلفه امور کې چې هغه حق ده. الله هدایت چاته کړی مسلمان ته کړی. وایي په ورځو کې اختلاف یهودو ځان ته د هفتې ورځ غوره کړه نصاراو د ځان ته یکشنبې ورځ غوره کړه. دغه امت ته خدای پاک دغه عظیمه ورځ هدایت وکړه چې د احترام ورځ جمعې ده. په ورځو کې خدای دغه امت ته د انبیاو شان چې راواخلو د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام په شان کې یهودو العیاذ بالله دومره بې ادبي کړه چې ولد زنا یې باله. نصاراو بیا په محبت کې دومره غلو کړ چې خدای باله دی خدای زوی باله. حق ته خدای پاک دغه امت ته هدایت وکړه چې عیسی علیه السلام نه د خدای زوی ده نه العیاذ بالله ارامونه ده. خدای پاک په خپل قدرت کامله پیدا کړی د الله نازولی پیغمبر ده. د ابراهیم علیه السلام په باب کې اختلاف یهودو ویل چې یهودی ده نصاراو ویل چې نصرانی ده. دغه امت ته خدای پاک هدایت وکړي چې نه یهودی ده نه نصرانی ده حنیف د مستقیم واحد موحد توحید عقیده چکتن ده مشرک نه ده نه یهودیت شته کې نه نصرانیت شته کې او شی مشته کې په هر باب کې افراط تفریط موجود. دغه امت ته خدای پاک غوره لیار ورکولې ده
ادي هدایت لري ورکول ده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. د شان نزول په لحاظ دوه قوله شوي دي. یا وای په احد کې چې مسلمانانو ته تکلیفونه ډیر ورسېده نو بعضې مسلمانان ډیر غمجن شو چې ښه رسول الله هم په موږ کې موجود ده، د صحابه او دور د څومره تکلیفونه خدای پاک په موږ راوسته. او یا غزوه د احزاب کې غزوه د خندق چې دوم نومې ده چې مشرکین او یهود سره په اتفاق شوه، څوک د نن په مدینه منوره کې دی بني قریظه او مشرکین د باندې نه 10,000 فوجونه راغله او دومره په خوف حال راغی په مسلمانانو باندې چې خدای پاکې چې وزلزلو دومره ورخطا شو چې حتی زړونه لکه ستوني ته راورسېده لدى الحناجر. نو بعضې مسلمانان په داسې حال کې چې رسول الله په موږ کې موجود ده، په دغه وخت کې په موږ خدای پاک داسې تکلیفونه راوسته، الله تعالی آیتونه نازل کړه. د دنیا زندگی د امتحان زندگی ده، تش په امانا نه خلاصېږي چې ما ایمان راوړ بس نو مسلمان باندې به تکلیف نه وي. مخکې تاریخ وګورئ، مخکینی انبیاو او د هغو امتیانو باندې به دومره تکلیفونه راغله چې حتی اخر به د الله نصرت ته سترګې په لیارې و، انتظار به چې کله به د خدای پاک نصرت راځي. بیا به الله تعالی حتی په خوله اظهار وشو، نبی به دعا وکړه چې خدای پاک نور په موږ نصرت وکړي، الله به ورته نصرت نږدې ده. یو وخت کې حضرت پیغمبر علیه السلام د مکې معظمې دور ته داسې تکیه کړې ده. په مکه معظمه کې خو په مسلمانانو ډېر تکلیفونه و، ځکه د جهاد اجازه نه وه، مسلمانانو قوت نه و، کم و، دا ویلی سر مات کړی، دا ویلی لاس مات کړی، په قسمه قسم تکلیفو به. یو صحابي مبارک راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ته خو نور خدای پاک ته سوال وکړه چې الله دا کفار تباه کړي او موږ ته غلبه راکړي، ته دا موږ تکلیفونه نه وینې؟ پیغمبر علیه السلام د تکیې نه راکېناست، وایي داسې زر ورخطا شوی. په مخکینیو امتو داسې امتحانات راغلي چې حتی په مځکه کې به مسلمان تر ګونډو پورې خښ کړو، مځکه به یې ورته ژوره کړه، دی به پکې ودروه، بیا به یې خاورې په واړولې چې منډه ذاتي نه شي کړی. الله خو دې وساتي داسې امتحاناتونه. عرب یې راواخسته، په سر به یې ورکېښوه، په منځ به یې 2 ځایه کړو. د اوسپنې غمنځ به یې راواخستې، د وجود به یې په غمنځوو، حتی غوښې به راواوښتې، پوستکی به وشکېده، رګونه به پرې شوه، خو دی د خپل دینه نه اوښت. ځکه نبی علیه السلام اشد بلیتن انبیا دي، بیا امثل فالامثل. ولې وایي کله په جنت کې خدای پاک د یو مسلمان دپاره د ډېرې غټې رتبې فیصله کړې وي، خدای په عبادت یې هغه ځای ته نشي رسېدی، بیا الله تعالی تکلیفونه په راولي، توفیق د صبر ورکړي، په هغه صبر باندې په هغه مصیبتو خدای پاک داسې مقام ته ورسي که هغه مصیبتونه نه وای هغه مقام ده نشوی پیدا کولی. ځکه هم په ورځ د قیامت چې مصیبت زده انسانانو ته کوم نعمتونه شروع شي د الله تعالی د طرف نه، کوم چا چې په دنیا کې تکلیفونه نه دي لیدلي هغو ته خو هغه ثوابونه نشته، هلته به افسوس کوي چې کاش کې په دنیا کې په موږ داسې تکلیفونه راغلی وای چې خلکو مو په بیاتیو دا غوښې را پرې کړې وای، خو چې دا ثواب نن موږ ته خدای پاک را کړی وای. ځکه د بیاتي غوښې پرې کېدن د څو ملټو تکلیف وي یا به د یو څو ورځو تکلیف وي، او دا نعمتونه خو دائمي دي، ابدي دي. نو الله تعالی وی ورخطا کېږئ به نه، تکلیفونه به راځي، ثابت قدمه به اوسېږئ، ثابت قدمه. بیا به نو خدای پاک د جنت دواړه قسم نعمتونه چې په عبادتو مرتب دي هغه به هم درکوي، چې په مصیبتو مرتب دي هغه به هم درکوي. ام حسبتم ایا تاسې ګمان کوئ مؤمنینو ان تدخلوا الجنة چې تاسې به ننوځئ جنت ته، ولما یأتیکم او حال دا چې نوی راغلی تاسې ته مثل الذین خلو من قبلکم مثال دی هغه خلکو چې تیر شوي دي پخوا تر تاسې مستهم البأساء چې رسیدلی و هغو ته سختي، فقر، مرض، والضراء ضررونه، وزلزلو او ورخطا شوي و، خوریدلی و، په اضطراب کې واقع شوي و د ډېرو تکلیفو د وجې نه، حتی یقول الرسول تر دې پورې چې ویلی به رسول د دی والذین آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان به یې راوړی و د دغه رسول سره، رسول او صحابه به یې ټوله څه ویلې؟ متی نصر الله، د الله نصرت په څه وخت وي؟
خدای پاک ورته ویل الا ان نصر الله قریب، بېشکه نصرت خدای پاک قریب دی، نږدې ده. یو صحابي مبارک راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویی چې خدای پاک خو د صدقو حکم ډیر کوي. وروسته موږ تاسو ته آیتونه را روان دي د نفقې ترغیب الله بیخي ډیر کوي. څومره مال صدقه کو او چاته یې ورکو، په داسې تقدیر چې شي نو جواب د هغه یوه شخص را صراحتا راغلی، د اول سره ضمنا راغلی، جواب د سوال مطابق ده. بیا څومره روپۍ صدقه کو او چاته یې ورکو. خدای پاک آیتونه نازل کړه. په آیتو کې د څومره په ځای کې اشارتا جواب وشو، ما انفقتم، لږ یې که ډېر یې، خو په ښه ځای ولګوئ. لږ وي که ډېر یې خو په ښه ځای ولګوئ. مصرف یې ښه ځای، والدینو، اقاربو، مسکینانو، محتاجانو، دغو ته یې ورکوئ. اصل خدای پاک ته زموږ نیتونه معتبر دي، مقدار نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د یوه سړي 1 روپۍ صدقه د بل د 100 روپۍ د صدقې نه زیات ثواب خدای پاک په ورکړي. ولې؟ سائل راغی د چندې غږ یې وکړ. یو سړی د 1000 روپۍ لري، په 1000 کې 10 ورکړې هغه مسکین ته. 10 روپۍ د ده د 1000 روپۍ څومره حصه شوه؟ 3 حصه. یو سړی 10 روپۍ لري، هغه 1 روپۍ ورکړه، د د دنیا څومره حصه شوه؟ 10. یوه 10 د دنیا صدقه کړه، بل 3 کړه. ګوري مقدار ته خدای پاک نه ګوري دغه ته. حتی یو سړی 2 روپۍ لري، هغه 1 روپۍ صدقه کړه. یو سړی 1 لک لري، هغه 1000 روپۍ صدقه کړه. دا یوه د د دنیا نیمای ده او د هغه 1000 د دنیا 3 ده. حتی یو سړی 1 روپۍ لري، مسکین محتاج مې ولید، هغه یې ورکړه. یو سړی په کروڑونو لري، 1 لک یې ورکړې، هغه 1 لک د کروڑ 3 حصه ورکړه. دغه چې درلود 100% ټول یې ورکړې. خدای پاک اخلاص ته ګوري. په یوه چنده کې چې پیغمبر علیه السلام ترغیب وکړه، د حضرت عمر صاحب سره 100 روپۍ وې، د صدیق اکبر سره نه وې، او دوی به یو د بل په حال خبر وو. نو حضرت عمر ویلې همیش دای د مانه موقع وړي، نن میدان به زه وړم. خپلې روپۍ نیمې کړې، نیمې په کور کې کېښوې، نیمې راوړې. په یو تفسیر کې راځي 4000 روپۍ درهمه په یو وخت کې بیخي ډېر شی و. حضرت عمر فاروق چې دا راوړې نو ډېر خوشحاله ده چې نن به ما میدان یې وړ، 4000 روپۍ راوړې. نبی علیه السلام پوښتنه ترې وکړه په کور کې دې څه پرېښوه؟ وایي چې څومره مې دلته راوړې دغومره مې په کور کې هم پرېښوې. صدیق اکبر کور ته لاړ، 1 روپۍ هم نشته، په کور کې زوړ ټاټ پروت، هغه یې راټول کړ. یو جام د په کور کې د خوراک هغه یې راواخیست، چا څه شی درلود هغه یې ټول راوړه، د پیغمبر علیه السلام مخ ته یې کېښود. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویل کور کې دې څه پرېښوه؟ وایي د الله نوم د رسول الله نوم مې پرېښی. حضرت عمر ویل یاره د دغه سړي سره زه مقابله نشم کړی. ګوره یوه 4000 روپۍ راوړې، یو زوړ ټاټ راوړ، خو خدای ته کوم منظور ده ډېر؟ خو دغه اخلاص ډېر شو چې څه یې درلود 100% چې څه یې درلود ټول یې راوړه. نو الله تعالی وی دې یسألونک، دې پوښتنه کوي د تا نه ماذا ينفقون، چې څه شی صرف کې دی په لیار دی الله تعالی کې او چاته یې ورکړي. قلت ورته ما انفقت من خیر، هغه څه چې تاسو یې لګوئ د مال نه، لږ وي که ډېر، مقدار نه ضرور، لږ وي که ډېر، خو په سم ځای ولګوئ. فللوالدین، خپل مور و پلار سره احسان وکړئ، والاقربین، د قریبانو سره یې وکړئ، والیتامه، د یتیمانو سره یې وکړئ، والمساکین، د مسکینانو سره، وابن سبیل، د مسافرو سره. نور پوه شئ وما تفعلوا من خیر، کوم کار چې تاسو کوي د خیر نه، فإن الله به علیم، الله تعالی بېشکه په هغه باندې ډېر ښه عالم ده، چې عالم ده د تاسو د نیت موافق به ثواب درکوي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دا د نفقې او د جهاد بحثونه اکثره ګډ ذکر کیږي، ځکه د مال لګول هم په واقع کې جهاد ده. لکه د ځان لګول جهاد ده، خو د مال لګول هم جهاد ده. مخکې د مال خبره وه، اوس د نفس خبره ده. جهاد چې فرض شو نو طبعی خبره ده. ګورئ دا عجبه نکته ده دلته، په بعضې خلکو دا خبره بوج شوه، په طبعي بوج
نه په عقلي و اختیاري بوج که د خدای د حکم نه عقلان اختیاران سړی بد ته راشي کافر کیږي. دغه مفهوم ده یو خو وای کفر ته وځي د خدای د حکم نه چې بد راشي خو کفر ته وځي. د بدوالي د طبیعت او عقل اختیاري نه وو غیر اختیاري د طبيعي امور نه طبيعي امور به اختیار خبره په سړي باندې کله بدلېږي. جهاد کې ځان لګيږي مال لګيږي نو طبعا چې نفس ترڅو آشنا شوی نه وای چې کله د نفس کامله اصلاح راشي په اسلام کې پورا سړی داخل شي عشق الهي موجود شي بیا ځان مال اولاد قربانول ورته آسان شي بیا بوشکیږي نه طبيعي بوجم نه راځي. په تصوف کې چې اصلي حقیقت مرحله ته سړی ورسیږي امور شرعیه طبيعيه بیا ګرځي. طبيعه دا معنی سړی د لوګي په وخت کې مړی ته شوق کیږي بیا په مړی خوړلو خوند اخلي پوری پازابیږي نه. د تند په وخت کې اوبو ته شوق کیږي په اوبو چې کلو پازابیږي نه خوند په اخلي. چې سړی باطن صفا شي په هر لمانځه په هر روژه په هر عبادت خدای پاک چې کوم ثوابونه ورکوي هغه خوندونه ورته پیدا شي نو شوق پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شعبان کې د روژې شوق و د لمانځه نه مخکې به د لمانځه شوق و ځکه خو نعمتونه لیده په سترګو چې دا نعمتونه خدای پاک پوره کوي بیا په لمانځه خوند اخلي بیا په روژه نیولو خوند اخلي بیا په صدقه کولو خوند اخلي بیا په جهاد کولو خوند اخلي امور شرعیه طبيعيه شي بیا په نفس بوجيږي نه ووضعنا عنك وزرك التك بیا په خیر ورسېدو. الله تعالی وی ګوره یو شی به طبعا تاسو ته ښه نه لیدی کېږي خو د خدای پاک په نسبت د تاسو لپاره ډېر خیر وي. یو شی به بیا طبعا تاسو د ځان لپاره خیر بولئ خو په هغه کې به تاسو لپاره ډېر لوی شر وي. جهاد په طبعا د خلکو بد ته راځي خو د خدای پاک په نسبت هغه کې ډېر لوی ثواب ده. په کور کې پاتې کېدن د دنیا ډېرون تاسو ته طبعا خوند درکوي خو په هغه کې تاوان ده د تاسو آخرت ثوابونه محروم کېږئ. کتب علیکم القتال فرض کړی شوی ده په تاسو باندې جهاد د کفارو سره وهو کره لکم حال ده چې دغه جنگ بد ښکاري تاسو ته طبعا د کافر سره خو وعسى ان تکرهوا شیئا ښایي چې تاسو به بد ګڼئ یو شی او حال ده وهو خیر لکم هغه به د تاسو لپاره خیر وي. وعسى ان تحبوا شيئا او شای چې تاسو به یو شی سره مینه کوئ محبت پکوئ چې کار ډیر کا دنیا ډیر کا عزت پیدا کا خو هو شر لكم ابد تاسو لپاره شر وي. والله يعلم وانتم لا تعلمون الله عالم ده او تاسو علم نه لرئ. د جهاد لږ فضائل طویل البحث ده لږ فضائل واورو. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام غدوة في سبيل الله او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. د سهار نه تر غرمې وخت یا د ماسپښین نه تر مازیګره وخت په جهاد کې تیرول تر ټول دنیا او د دنیا تر ټول نعمتو بهتر ده. دنیا او د دنیا ټول نعمتونه ختميږي خو په دغه نیمه ورځ جهاد چې کوم ثوابونه خدای پاک مقرر کړي هغه به ختمېدل نه لري. دوم روایت کې راځي صحابي پوښتنه وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ما ته یو داسې عمل راوښیه چې د مجاهد د جهاد سره برابر وي. نبی علیه السلام ورته ویل نشي کړی. بیا یې هغه ورته ویلې چې صاحب ما ته یو داسې عمل راوښیه مجاهدین تلي جهاد ته زه په کور کې یم چې زه دلته هغه عمل شروع کړم د دوی سره په هغه جهاد سره په ثواب کې شریک شم. نبی علیه السلام ورته ویل نشي کړی. درې واري بیا پوښتنه وکړه نو نبی علیه السلام ورته ویل ښه دا دې په وس پوره ده مجاهد یوه میاشت مثلا په جهاد کې تیری چې ته دا یوه میاشت دلته شپه ورځ په عبادت تیره کړې. شپه ورځ په عبادت په دی چې د ورځې د روژې شپه ټوله په نفلو دا دې په وس پوره ده. یوه شپه میاشت مکمل بې خوبي بل څه کاروبار ټول پرېښودلو شپه ورځ په عبادت د تا په وس پوره ده. هغه 3 میاشتې تیرې کړې تا په دغه 3 میاشتې په وس پوره ده. مجاهد چې د خدای د رضا دپاره د کور نه ووت دغه زندگی ذاتی که خوب دم عبادت ته که خوراک دم عبادت ته شپه ورځ دغه عبادت حسابېږي. ته خو چې په کور کې شپه ورځ د عبادت نه حسابېږي چې عبادت کې بیا عبادت کېږي نو د ده سره چې ځان مشابه کوې او ده چې څومره شپې هلته په جهاد کې تېرې کړې دغومره شپې به ته شپه ورځ په عبادت لګېده د چا په وس پوره ده. یو ځای کې نبی علیه السلام صحابه روان دي غر راغی مخې ته په غره کې یو ځای کې چینه ولده یو صحابي
او غره کې دا ونو کې میوې څه شیان هم ولده اجاز رسو شو که عجب ځای ده د خلوت چې دلته واړی خپل ملنګي غوره کې دغه خوراکي شیان هم پیدا کېږي او ښې خوږې اوبه هم دي خو صحابه به په خپل سره عمل نه کوه د نبي علیه السلام نه به اجازه غوښته ورغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې صاحب که اتا اجازه وي زه به دلته په دا غره کې واړوم شپه ورځ به ذات د خدای پاک عبادت ته خلاص یم د هر مشکل او فتنو نه به بچ یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وی ته خو شپه ورځ د عبادت په نیت باندې دلته اراده دې ده چې دلته به عبادت ته ذاتي ښه خلاص یم نه د تا تاک د مجاهد سره په جهاد کې یوه ورځ د شپېتو کلو نه پرې عبادت نه چې په دغه ځای کې وکړې هغه یوه ورځ تر بهتره ده ای موږ دا د طالبي زندگی من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله دا فی سبیل الله زندگی د حتی یرجع الی اهله ای دغه قیمت باید موږ وپېژنو چې روپۍ په ځان یو په ولکه په بل یو په بل ولکه لمون ذکر یو کم په 50 کروڑه خدای پاک راته بدلی نو کله طبعا د یو شي نه بد کېږي د سړي خو د خدای پاک په نسبت بیا دومره ډېر ثوابونه یې پکې دومره ډېر ثوابونه یوه ورځ د شپېتو کلو نفلي عباداتو غوندې ثواب لري یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه صحابه مبارکین ولېږل او دغه صحابه مشر ته خط ولیکو ورته وویل دا خط به 2 ورځې نه خلاصوي ځې به 2 ورځې بعد به خلاصوي ده ورته ویل صاحب لاړ په کوم لوري شم جهت چې راته معلوم کې لوری وروخو چې په دغه لوري روان شه 2 ورځې رفتار وکړه قول شتب کې اختلاف چې 8 کسان وو که 12 کسان وو 2 ورځې بعد هغه خط مبارک د پیغمبر علیه السلام راواخیست په خط کې پیغمبر علیه السلام یې ځای د الله د نامه په برکت باسم الله بطن النخلې ته ځان ورسوئ چې د طایف مکې او د مکې معظمې مابین ده د قریشو قافله تللې د دغه حال ماته راوړئ خو امیر ته لیکلي چې په ملګرو به اجبار نه کې که څوک په خپله خوښه در سره تله در سره لاړ دي شي که نه د دغه 2 ورځو نه بعد که درته راګرځي د راودې ګرځي ده دستي ویلې سمعا وطاعتا انا لله و انا الیه راجعون مرګري ته ویلې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ماته دا هدایت ته اوس د تاسې خوښه د اختیار نور مخته د ما سره ځئ که بیرته تاویږئ دوی ټول ورته ویلې موږ در سره ځو د جمادی ثاني میاشته د جمادی ثاني میاشته اوس چې موږ تاسې کې شعبان ده د دغه نه مخکې رجب د رجب نه مخکې جمادی ثاني خو د جمادی ثاني اخره ورځ راغله د کفارو قافله را وګرځېده دوی ته چې را رسېده په دا بیګا کې د رجب شپه رمضان میاشت را ختلې ده د رجب شپه را داخله شوې خو دوی میاشت نه ده لیدلې چې کله یې قافله ولیده د کفارو په خپل منځ کې سره وویلې چې ښه اوس څه کړو که نن جنګ په دوی ونه کړو دغه ځای نه رانه تیر شي 2 مشکله موږ ته پیدا کېږي یو شهر الحرام داخلیږي رجب بل حرم د خدای ته داخلیږي خو مکې ته نږدې شوي دي نه بیا په حرم کې جنگ روان ده نه په اشهر الحرم کې جنگ روان ده نو جنگ په شروع کو هلته د کفارو نه ابن حضرمي پکې ولګېد مردار شو څوک یې ژوندي ونیول څوک وتښتېد مال یې ټول تر غنیمت کړ دا اولنی غنیمت چې مسلمانانو ته په لاس ورغی حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه په خپل فکر تقسیم کو 4 حصې مجاهدینو ته 1 حصه بیت المال ته دا خمس هم وای د په خپل جدا کو په خپل فکر وروسته خدای په حکم هم دغه نازل کړ دوی چې راغله مال راوړ مدینه منورې ته الته مشرکینو چې کوم مسلمانان په مکه معظمه کې یو ته تاسو ځان ته مسلمان هم یا د حرم په میاشت کې جنگ وکړ په موږ باندې د حرم به حرمتي مو وکړه ګوره د خپل کافر د خو د مسلمان دومره شي پیغور ورکی زه د خپل طالبان ورونو ته وایم چې موږ تاسو سره ډیر احتیاط وکړ ده ډیر عوامي ډیر غټي غټي ګناوي کوي خو طالب که د بوټو سره د اوداسه ځای ته وخوت ګناه خو نه ده خو نامناسب کار ده کنه
نامناسب ورته ته خو طالب هم یې خپله به په کبیره ګناه لګوي خدای دې موږ د حفاظت ذریعه ګرځولې دي شکر ده چې راته وایي که نه خو موږ هم ډېر بېلیارې کېږو دا د حفاظت ذریعه ده ته خو صوفي م یې تا خو ګیر هم ده دې څه معنا ده یعنې د ګیرې سره مناسب نه ده چې سړی ګناه وکړي د طالبي سره مناسب نه ده چې سړی ګناه وکړي د صوفیتوب سره مناسب نه ده چې سړی ګناه وکړي دا یې موږ ته تنبیه راکړه خدای ذریعه ګرځوي د هدایت په دغه به خفه کېږو نه بهر تقدیر نبی علیه السلام ته چې راغله نبی علیه السلام ورته ویل ما دې جنګ کله درته ویلي و ما خو درته ویلي چې حالات معلوم کړئ بیا مو مړه هم کړی د غنیمت هم راوړی زه دا نه قبلوم خو د خدای پاک دوستان و په اجتهادي خطا کې واقع شو قصدن خو یې بېادبي نه کړه دې خو دا خیال و چې میاشت نه ده داخله الله آیتونه نازل کړه په دغه آیتو کې چې دوی د تا نه د دغه اشهر الحرم کې د جنګ پوښتنه کوي ته ورته جنګ خو په اشهر الحرم کې چې قصدن څوک کوي ګناه ده لیکن مشرکینو خپل عمل ته نه ګوري د خدای د حرم نه خلک منې کوي مسلمانان نه ورپرېږدي چې د خدای عبادت کې وکړي په شرک لګیا دي په قتل او په فتنو باندې لګیا دي د دوی جرم تر دغه نه ډېر لوی ده یو څه نه څه تسلي خو راغله خو بیا هم وایي هغه صحابه مبارکین په زړه کې نیولي و چې د عمل به خدای قبول کړي ثواب راکړي که به نه کړه د غنیمت خوړل به اوس راته روا وي که نه وي روا الله تعالی نور آیتونه نازل کړه څوک چې د خدای د رضا دپاره د کور نه وتلی نیت صفا ده هغه د دې ثوابو امید هم لري نه امیده کېږي دی نه غنیمت هم صحیح شو نبی علیه السلام هم خمس تر قبول کړه یسألونک عن الشهر الحرام پوښتنه کوي دا خلک د تا نه د میاشتې د عزت نه بدل ده د میاشتې پوښتنه داسې نه کوي چې کومه میاشت ده یعنې قتال فیه د جنګ کوله نه په اشهر الحرم کې د دغه پوښتنه درنه کوي قلت ورته ووایه دی ته قتال فیه کبیر جنګ کول په اشهر الحرم کې دا قصدن لویه ګناه ده لیکن وصد عن سبیل الله خلق منې کول د خدای د دین نه وکفر به کافر کېدل په الله تعالی باندې والمسجد الحرام او خلق منې کول د مسجد حرام نه هغه عن سبیل الله باندې عطف ته رسول الله د مسجد حرام نه د عمرې نه منې کو که نه کو منې واخراج اهله منه او یستل د اهل حرم د حرم نه مهاجرین ټول هجرت مجبور کړ کنه کړ اکبر د دې جرمونه ډیر لوی دي منه تر دغه جنگ کول نه په اشهر الحرم کې عند الله په نزد خدای پاک باندې والفتنه خلق د دین یستل یا شرک اکبر من القتل ډیر لوی ګناه ده تر قتل نه او خدای پاک وی د اشهر الحرم پروانه دي چې واځي درته ورسیږي نه په اشهر الحرم کې پرېږدي نه په حرم کې پرېږدي تاسو ته خو پیغور په در کوي خدای چې ورسیږي په یو حال کې هم نه پرېږدي نو تاسو هم وژنئ ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به دوی دا کافران جنګ کوي د تاسو سره حتی يردوکم عن دینکم تر هغه وخت پورې چې تاسو بیرته وګرځئ د دین خپل نه ان استطاعوا که د دوی طاقت وي موقع ورته پیدا شي خو ګورئ اوړئ به نه داسې نه چې واوړئ ومن يرتد منكم عن دينه څوک چې مرتد شو وګرځي د خپل دین نه فیموت او بیا مړ شي حال دا وهو کافرون چې کافر بیرته توبه ونه باسي اسلام را نه وړي که خدای نه خسته یو سړی مرتد شو د دین نه واوښت خو بیرته پښیمانه شو توبه یې وایسته خدای پاک بیا هم توبه قبلوي فاولئک دا چې اول مسلمان و بیا مرتد شو او بیا په کفر کې پسې مړ شو فاولئک دغه مرتدین کافران حبطت اعمالهم لاړ ضایع شو عملونه د دوی په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې هر څه ختم شو واولئک اصحاب النار دغه خلک چې دي چښتنان دي اور دي هم دوی به په دا اور کې خالدون همیشه وي ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړی والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت کړی ده وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړی په لار د الله تعالی کې اولئک یرجون رحمت الله دغه خلق دی امید لري دی الله د رحمت والله غفور رحیم خدای په غفور رحیم دا په خطا چې د اشهر الحرم کې جنگ تر شوی د هغه ور معاف کوي یسالونک عن الخمر والمیسر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منورې زاده اهل شرفن ته هجرت وکړ الته دا دوه شیان بیخي ډیر عام وو شراب خوري هم ډیرې وي قمار بازۍ هم ډیرې وي او څوک چې ویښیار وي د شي خیر او شر ته ګوري ویښیارو صحابه چې وکته د حالاتو ته په دغه کې دوه قسمه توانونه ولده یو د روپیو ضایع کېدن چې په نشو عادت شي دنیا ټوله پکې ځي
په قمار باندې دنیا ټوله کله د لاس نه وځي، او بل چې دا عداوتونه کله دښمنۍ په منځ کې پیدا کیږي. شراب یې وڅښل په ځان به نه پوهېدو، بل ووایه بدي جوړه شوه که نه شوه جوړه. قمار باندې د بل نه دنیا یې هغه به بل وس نه رسېدو، مړ به کو بېرته به خپله دنیا ته ریوړه. نو د نبي علیه السلام نه پوښتنې شروع شوې چې دغه څنګه دي. خدای متعال د شرابو په باب کې تدریجا حکمونه نازل کړي دي. الله تعالی ویل دوی ته ووایه ګټه هم شته پکې تاوان هم، خو تاوان یې ډېر ده تر ګټې. ګټه هم شته په شراب څښلو کې. ظاهري ګټه دا ده چې کله د بعضې مرضو دپاره د علاج ذریعه وګرځي، کله په انسان کې یو څه دلاوري پیدا کوي، کله په انسان کې سخاوت صفت پیدا کوي، کرم پیدا کوي، څه نه څه ګټې هم شته. خو ګناه یې ډېره ده، ولې عذاب یې د آخرت ته. آخرت خو ختمېدن نه لري. قمار کې څه ګټه هم شته، کله کله په یوه ځای په یوه غنټه کې د لکاو چښتن شي سړی، خو ګناه یې ډېره ده د آخرت. یوه روپۍ حرامه چې سړی په لاس راوړي، که په قمار وي که په هر عنوان باندې. مخکې موږ تاسې پرون سبق کې نه ویلې په دغه حرامو چې لګیا شو، نه عبادت قبلیږي نه دعا قبلیږي. دا بدن چې په غوښه پشنه شو دا به په اور د جهنم باندې بیا سوځي. چې دا آیتونه نازل شو صریحي منع رانغله، ویښیارو خلکو ذاتي شراب پرېښو. خو بعضې چې کړ چې خدای پاک خو منع خو نه ده کړې. یو ورځ یې صحابي ماړی کړی، صحابه و د نورو ملګري ماړی وخوړه، په آخر کې شراب ورکړه. شراب یې وڅښل. د ماښام د لمانځه وخت راغی، په لمانځه ودرېده. حضرت علي صاحب یې مخکې کړ لمانځه ته، قرائت وی قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون، لایب کې پرېښی. موږ هم عبادت کوو دغه خدایانو چې دا تاسې کوي. قصدن چې څوک یې کافر کېږي په که نه، خو د نشې په حال کې ویلې. په یغه وخت کې خو له حرمت راغلی نه و، دا نشه عذر وه. لکه د نن سبا نشه د اپریشن مریض ته د اپریشن په وخت کې نشه ورکي، دغه نشه عذر ده. که په دغه نشې په حال کې دی په ځان نه پوهېږي طلاق الفاظ ویلې، طلاق نه ده واقع، دا عذر ده شرعي. خدای پاک آیتونه نازل کړه چې په داسې وخت کې شراب مه چښئ چې د لمانځه وخت ته رانږدې. ولې بیا به په لمانځه کې خطا کېږئ، د سم په ځای به غلط قرات وي، د دعا په ځای به خیرا ځان ته کوئ. ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نو بیا یو نوع بندیز شو محدود، د لمانځو وخت کې نږدې. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته وایي څوک چې لمانځه وخت نږدې وي، یا د علم مجلس ته ځي یا د ذکر مجلس ته ځي، په داسې وخت کې به پیاز نه خوري، ګندنه به نه خوري، اوږه به نه خوري چې بدبویه شیان دي. نور وختو کې به روا دي، دغه وختو کې مکروه دي، اغ ضرر ورسره تړلی ده. خو بیا به حضرت عمر صاحب خدای پاکه موږ ته خوشحاپي بیان وکړي، تاوانونه خو شته پکې. بیا نو وروسته سورت مایده را روان ده، هلته نو خدای پاک تفصیلي بیان وکړه. دا ذاتې نور ونه خورئ، دا مو د خدای د ذکر نه باسي، د لمانځه نه مو باسي، په تاسې کې دښمني په خپل مابین کې پیدا کوي. دا رجس ته پلیتي ده، د عمل د شیطان نه ده، ډېر قباحتونه. اوس نو ځان منې کوئ که نه، بس انتهینا منې شو. یسألونک عن الخمر والمیسر، پوښتنه کوي دوی د تا نه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم د چکلو د شرابو او د حکم د کولو د قمار نه. قلت ورته ویې فیهما، په دغه دواړو کې اسم کبیر، ګناه لویه ده، خو منافع للناس، څه ګټې هم شته پکې د خلکو دپاره، خو اسمهما ګناه اکبره ده من نفعهما، تر ګټه، ځکه ګټه دنیوي ده او ګناه اخروي ده. نن هم قمار باندې مسلمانان لګي، په شرابو لګي، مسلمان هم ځان ته وایي ګورې دا چارمغ ګټل هم قمار ده، دا اګۍ ګټل هم قمار ده، دا لاترۍ هم قمار ده، دا په فوټبال او په والیبال او په کرکټ کې چې شرط سره کېږدي چې دا میچ ورته وایي چې که ما در نه یوړه ته به دا شی راکوې، او که تا را نه یوړه زه به دا در کوم، دا هم قمار ده. هسې موږ کوي چې دا صرف روپۍ چې سره ګټي قمار ده، دا نور قمارونه نه دي. هره دنیا چې په شرط ګټي قمار ده، هره دنیا چې په شرط ګټي قمار ده. بیا ویسألونک ماذا ينفقون، بیا صحابي مبارک راغی د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې دوی څه شی صدقه کوي، کوم مال صدقه کوي، څومره صدقه کوي. الله آیات نازل کړ
قل العفو. دلته اوس دوه احتماله دي. دا پوښتنه چې یسألونک ماذا ينفقون دی پوښتنه کوي چې دی څومره صرف کې خپل مال. قل العفو ته ورته وایي چې تر حاجت زیات وي. دا د زکات پوښتنه ده که د نفلي صدقې؟ څوک وي دا پوښتنه په باب د زکات کې ده، نو د عفو نه به مراد زائد تر حاجت اصلي شي. زکات څه وخت ورکم چې تا تر حاجت اصلي زیاتې روپۍ وي، کال په تیر شو، په دا کال کې چې څومره خرچه کړې ده دا خو تا حاجت اصلي و، بیا کال تیر شو 1,00,000 روپۍ شته در سره، خو هلته په تا باندې 1,00,000 روپۍ پور ده، دا بیا هم نه غني، حاجت اصلي دې پاتې ده. چې حاجت اصلي نه زیاتې وي، د خرچې د قرضې د هر څه نه زیاتې وي، پس نو هغه نه بیا 40 روپۍ در باندې فرض ده چې ته به خدای پاک ته دا فرض ادا کوې. دومه معنا دا ده چې د نفلي صدقې په باب کې پوښتنه وه څومره روپۍ صدقه کو؟ قل العفو هغه صدقه کوي چې د تاسې تر حاجت زیاتې وي. دغه نو بیا څه مطلب ده؟ وایي د دغه معنا دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم افضل صدقه عن ظهر غنا، بهترینه صدقه هغه ده چې د مړښت په حال کې وکې، ځان محتاج نه کړي. یو سړی کله په جذباتو کې راشي فضایل واوري چې څه لري ټول صدقه کړي، خو سبا ته د عیال نفقه نشته، بیا نو مجبور شي سوال ته. دا چې سوال کوي تر هغه نه دا ښه ده ټوله دنیا ما صدقه کوه. عفو نه دا معنه چې چا تر حاجت زیاته، دا معنه دومره شی پرېږده چې د خپل ځان د خپل عیال نفقه دې په کېږي، د هغه نه چې زیاته وه بیا هغه صدقه کوه. اوس د هغه نه چې زیاته وه صدقه یې کړه. د تا د کال کېږي مثلا 3,00,000 روپۍ خرچه، زکات نه بغیر خبره ته لرې 6,00,000 روپۍ. دا 3,00,000 روپۍ چې اوس وساتې زائد یې، زکات خو دې ادا کړی، ځان سره یې وساتې، نه یې صدقه یې نه کړې، دغه کې خیر ده که صدقه یې کړې چې په دغه کې خیر ده. 3,00,000 خو دې د خرچې دي، خو کال ته به بیا دومره ګټې. نو الله وی چې تاسو تر حاجت زائد وي هغه صدقه کوي. ولې ذخیره کوئ؟ ما فکر وکړئ په دنیا او په آخرت کې چې جمع دې کړې، ذخیره دې کړې، په دنیا کې دې جمع کړې، روا خو دې زکات خو دې ورکړی، خو د دنیا خواهشات به په پوره کوې. که صدقه دې کړې ټوله د آخرت ذخیره شوه. اوس د آخرت هغه بدي نعمتونه دي چې په حاصل کړه هغه ښه ده که د دنیا خواهشاتو د دې چې ذخیره کړې چې بیا به ښه موټر واخلم، بیا به ښه خوراکونه وکړم، بیا به ښه لباسونه وکړم، دغه ښه ده. حضرت پیغمبر علیه السلام په کور کې پسه حلال کو، حکم د تصدق وکړو چې دا په د کورنیو همسایو باندې تقسیم کړي. چې بیګا کور ته راغی پوښتنه وکړه چې پاتې دي؟ صحابه او کور بیبیانو مبارکین ورته ویل دا یو ولی پاتې د نور ټول ختم شو. نبی علیه السلام ورته ویل نه دغه ختم شو، نور ټول پاتې ده، ولې دا خو به موږ وخورو ختم بشي، چا صدقه کړه هغه پاتې شو. نو الله وی چې تر حاجت زیات و ماده د سخاوت په ځان کې پیدا کا، حرص د ډیرواله مکه، اگر که د زکات نه زائد دنیا چې څومره په حلاله طریقه وګټي، شرط خو حلال خو خود ده، روا خو ده که کروڑپتی که اربپتی روا دی شریعت کې د ډیره دنیا د جمع کولو نه ممانعت خو نشته چې په جایزه طریقه ګټي چې څومره وګټم روا خو دی. خدا سوچ ځان سره کوا چې دا نه مړېږي او نه مړېږي، څه وخت به مړېږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام چې یو وارې د انسان په زړه کې لوږه پیدا شوه چې یوه غټه کنده د سرو زرو ډکه وي، بیا یې چې دوه هم وای، چې دوه ډکې شي وی دریم هم وای، نو نه یې ډکوي خاورې یې ډکوي. خاورې دا معنی چې کله مړ شي قبر ته لاړ شي بیا افسوس کوي. ګورې د قبر نه مخکې د ذلقدن په وخت کې لکه کافر چې افسوس کوي چې خدای لږ ژوند راکړي چې ایمان راوړم، مالدار خلک هم چې صدقې نه یې کړې په دغه وخت کې به بیا افسوس کوي. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا خدای لږ ژوند راکړي، سخته ډیره دنیا مې ده چې لږ مې صدقه کړې وای، چې خدای پاک د آخرت سرمایه راته پیدا کړې وای، خو هلته بیا یو ملت عمر چاته ورکول کېږي چې صدقې پکې وکړي. نو مخکې الرحیم ذات کریم ذات موږ خبرې دا اوږده سوچونه مه کوه، د 100 کلو نقشې دې د ځان سره ساتلې دي، د زوی د لمسي د کړوسي غمونه دي، د کړوسي غمونه دي، جایداد یې غوته، بنګلې ډېره وه، مارکیټونه ډېره وه،
یو سړي یو ځای کې ویلي و دومره دنیا مې ده چې دا په زانګو کې قنکی الک چې دا تر 100 کلو رسیږي ولاکه خلاصه کی دومره خوشپا ورځ ټول لګیا خانو بیا نور کوي څه نو دی آینده خدای د زورو کولو فکرونه ورسره دي که څومره چې لمسی هم نشي خلاصولی په 100 کاله کې نور نه کوي څه خو دغه شیطان موږ ته هغه خبره چې زوی به دې بیا څه خوري لور به دې بیا څه خوري لمسی به دې بیا څه خوري هغه فکرونه یې راکړي او د خپل ځان ته دې فکر نه دا تا ته چا درکړې دا ټولو خلکو ته دنیاوې د پلار نه پاتې دي خو پلار یوه روپۍ نه درلوده ته خدای په کروړپتي کړې تا به یوه روپۍ نه پاتې زوی به د خدای په کروړپتي کې ورکوونکی خو الله ده خو د تا د رزق ذمه هم الله اخیستی تا د ښځې د تا د لور د تا د زوی د رزق ذمه هم الله تعالی اخیستی ویسألونک ماذا ينفقون دوی پوښتنه کوي چې څومره مال صدقه کې قل العفو ته ورته ووایه چې زیات تر حاجت نه هغه ټول صدقه کوي کذلک یبین الله لکم الآیات لکه دغه بیان چې درته وشو دغسې بیانوي الله تعالی تاسو ته احکام خپل لعلکم تتفکرون شاید چې تاسو فکر وکئ فی دنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې چې د دنیا ګټه ځان ته غوره کوئ که د آخرت ګټه ځان ته غوره کوئ یتیمان چې پلار مړ شي کنکای نابالغه زوی لورې پاتې شي هغه ته یتیم ویله کېږي هلته شهیدان وو بغاسې مرګونه وو یتیمان قریبان ډېر ورپاتې شو خلکو ته خو یو ځای کې آیتونه راغله خدای متعال وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا څوک چې د یتیم مال په ظلم خوري دا اور خوري اور خدای پکې ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن صحابه خو د خدای پاک نه ډېر ډارېده اوس نو دغه چې د یتیم مال ته ورنږدې کېږم د یتیم مال خورم د یتیمان د ځان نه بیل کړه د یتیم په دنیا کې به یتیم ته دیګ پوخ کړه هغه به لږ وخوړل اور به پاتې شو چا پاتې به شو دوی به هم ذاتې نه خوړ چې خو دا خو د یتیم مال ده هغه به هم نه خوړه خو کنکای ده په ده موړ به و نو مال به ضایع شو یوه ورځ دغسې تاوان شوی بله ورځ تاوان شوی بله ورځ تاوان شوی بیرته راغله نبي علیه السلام ته چې ښه اوس موږ څه وکړو یتیمان د ځان نه بیل کړو که د ځان سره یې ګډ کړو رب کریم آیاتونه نازل کړه دوی د یتیمانو پوښتنه کوي ته ورته ووایه چې د دوی په کوم کې خیر وي هغه سوچ د ځان سره کوه اصلاح د دوی دپاره خیر ده که په دا پوهېږې چې د دوی په ګډ ژوندون کې د ما سره خیر ده دوی کنکي دي بې سرپرسته دي خپل خیر و شر نه پیږي دنیا یې ضایع کېږي چې د ما سره وي ګډ د دوی په مال کې به کاروبار او تجارت وي ګټه به یې ورته مال به یې ضایع کېږي نه نو بیا ګډ که د ورور حیثیت لري خو دلته یو نکتې ته اشاره ده په کور کې 3 یتیمان دي د تا خپل عیال 6 نفره دي هغه د یتیم دنیا چې د تا ته در پاتې د غرور د مړ شو تا ته پاتې ده اوس نو ته چې خرچه کوې 2 چنده به خپله وي 1 چنده به د دوی وي د دوی 3 دي د تا 6 دي نور په پنډ کې لکه طالبان ورونه په خپل منځ کې پنډ واچي نهب چې حدیثو کې راځي په پنډ کې طبعا په شرکت سره راځي نو که یو لږ ډېر وخوري بل کم وخوري خدای پاکې غاړې بندوي خو سره خوښ وي خو که په دا پوهېدې چې په ګډ ژوندون کې د ما نه ظلم کېږي که زه ځان وساتم ښځه مې نه ساتي که زه یې وساتم زوی مې نه ساتي د دوی دنیا ضایع کېږي د ما نه خوړل کېږي بیا یې ګوښې که نور الله مصلح و مفسد پېژني که په ښه نیت یې در ګډویم الله دې پېژني که په غلط نیت یې در ګډویم الله دې پېژني ویسألونک عن الیتامى دوی پوښتنه کوي د تا نه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم په معاملو د یتیمانو کې قلت ورته ووایه اصلاح لهم خیر اصلاح سموالی برابروالی د دوی دپاره خیر ده و ان تخالطوهم که در سره ګډ کوي په اخوانکم نورونه د تاسې دي والله یعلم المفسد من المصلح خدای پاک مفسد او مصلح پیژني بل ځای کې راځي داسې مه کوئ چې اوس یتیم خو در ګډ ده نن خو د سوال او جواب د پوښتنې نه ده زر زر یې وخوریه چې تر څو دی رالویږي چې ښه پلاونه پکې وخوره خو آخر ته بیا خو ګډم و ګډم خوراک وکړه خلاص شو بل ځای را روان ده داسې هم مه کوئ داسې هم مه کوئ د ده مال ښه ده د تا بېکاره ده ای تا ضرورت شو ای ده ښه پسه حلالوي ای ده ته بېکاره ورکوې چې خو په عوض کې دا به هم نه کوئ ولو شاء الله لعنتکم که الله اراده د تاسې د مشقت کړې وای نو خامخا به په تاسې مشقت راوستلی و درته ویلې به یې خامخا چې بیلې که
ان الله عزیز الحکیم، خدای پاک غالب او حکیم ذات. او د موږ د موجوده مسلمانان باید په دې پوه شي دغه ظلم هم ما چې څومره اورېدلی دي ډېر د یتیمانو په باب کې. ورور شهید شو مثلا یا مړ شو په خپل مرګ، یتیمان یې ورپاتې شو ده ته ګډ ژوند کې په ګډ کور کې دي، سره بیل هم نه دي، خو په خپل زوی تعلیم کې په هغه مزدوري کې په هغه دنیا کاروبار په کوي، خپل دوان ته علم ورکوي یا سکول ته ورکوي، په دغه هغه اوږد فکر لري د تعلیم کارونه پکې او په هغه باندې رمې پیایي. خو ګډ کور ده، ګډ کور ده، خو ته د زوی په خراب سې ولېږه چې دی په سبق ته لېږي او هغه ته لېږي. ظلم اعلی مصلح و مفسد په هر لحاظ باندې پیژني. یو صحابي مبارک د مدینې منورې نه به پټ لاړ، په مکه معظمه کې چې چا به اسلام راوړی و هلته خو هجرت فرض و، خو بعضې قریبان به چې په خبر شو چې زوی یا ورور یا قریب مې ایمان راوړ نو بیا به یې نه پرېږد چې هجرت وکړي، بندي به یې کړه. بیا به دغه صحابي پټ ورتلو، رابطې به یې جوړې کړې، هغه کوټې ته به غلی د شپې ورغی، د بندي لاس پښې به یې ورخلاص کړه، بندي به یې د شپې راوتښتوه. د دغه صحابي د مخکې د کفر د وخت چې دایم په اسلام نه و مشرف، یوه ښځه ملګرې وه چې خپلې بدعملۍ به یې سره کولې، نو دی د یوه بندي په نیت تللی. شپه ده خو سپوږمۍ ده، هلته د لرې نه سیایي ولیده، نو داسې نه چې څوک مې وپېژني د سیوري ته ځان غلی کړه. چې راورسېده هغه عناق په نامه ښځه وه، د ده ملګرې وه، هغې هم دی وپېژنده. چې ویې پېژندو پلانکی یې او نو راځه څه ښه ګوښې شپه ده چې خپل خویندونه سره واخلو. دی ورته ویل یا عناق ما خو اوس اسلام راوړی، حق اسلام خو دغه ذاتي وي، خدای پاک خو مې ویني که بل څوک مې نه ویني. ګوره ښځه دعوت ورکوي، دی ورته چې خدای اوس ما اسلام راوړی، په اسلام کې خو زنا ناروا ده. بیا هغه ورته چې خو نکاح را سره وکړه. ده ورته ویل زه به لاړ شم پیغمبر علیه السلام سره به مشوره وکړم چې ما اوس د تا سره نکاح روا ده که نه، ته خو مسلمانه نه یې. دی ویل ښه نه زنا را سره کې نه نکاح را سره کوي. چیغې کړې وایي هغه تاسې بندیان چې خلاصوي هغه سړی دلته ده. مشرکین پسې راووته، غریب یې ښه ووایه. دی لاړ، یو قول راجي وی یو قول راجي په یو غره کې وای پټ شم. بیا د شپې ورغلم هغه بندي ته، هغه بندي په وجود کې هم دروند و، لاس پښې تړلي و، راپښا مې کړه، په تکلیف باندې مې یو ځای ته راورسېدو، بیا مې کوز کړه، لاس پښې مې ورخلاص کړه، را روان مې کړه. چې کله راغی مدینې منورې ته، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې دا قصه وکړه. نو پوښتنه ترې کړي چې ښه که بیا زه لاړم د هغې ښځې سره مخامخ شوم، دا خو یې چې نکاح را سره وکړه، ما ته نکاح روا ده چې زه نکاح ورسره وکړم؟ الله آیاتونه نازل کړه چې نه، د مشرکو ښځو سره به نکاح نه کوي. اگر که ډېره ښایسته وي، ډېره مالداره وي، د ډېر غټ خاندان وي، تر هغه نه مسلمانه ښځه اصیله وي که مینځه، ولا امتون خو موږ عامه معنا اخلو، مسلمانه ښځه اصیله وي که مینځه. ولې دا اصیله مینځه نه ده؟ موږ ټول د خدای غلامان یو که نه یو؟ وای په دغه لحاظ هغې ته ویل اصیله وي که مینځه، خو چې مسلمانه وي اگر که په رنګ کې کمزورې وي، مسکینې، خیر د طریق مشرکه نه، اگر که هغه ډېره ښایسته وي، مالداره وي. او بیا دا حکم هم ده خپله خور لورو مشرکینو ته مه ورکوئ. مسلمان ولو که غلام وي هغه خیر د تر مشرک نه، اگر که مشرک ډېر ښایسته ځوان وي، ډېر مالدار وي، ولې د مشرک سړي سره مسلمانه ښځه نکاح نشي کړی، د مشرکې ښځې سره مسلمان سړی نکاح نشي کړی؟ ولې؟ دا نکاح صحبت ده، بیا د کلو کلو صحبت ده، او په انسان صحبت ډېر اثر کوي. بله ورځ مو خبره کړې وه پکې. اوس نو مشرک سړی یا مشرکه ښځه چې د سړي صحبت ورسره راغی، هغه خو د کفر په طرف شوق لري، تا هم بیا د کفر طرف ته کش کوي. او الله چې درته وی چې د مسلمان سره نکاح وکړه، الله د خیر طرف ته راکش کوي. دغه آیات وایي یو لوی قانون ده د صحبت په باب کې. موږ ته خدای پاک دا درس راکړو چې ملګرتیا چې کوې، ناسته ولاړې چې کوې، د نیکو خلکو سره به کوې. ولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې المرء على دین خلیله فلینظر من یخالل، او کما قال علیه الصلاة والسلام سړی د ملګري په دین ده، دی دې وګوري چې د ملګرتیا د چا سره ده. کله سړي ته خپل ځان ډېر ښه سړی لیده کېږي، طالب یم، ملا یم، ښه سړی ځان ته لیده کېږي، صوفي یم، مجاهد یم،
خو ملګرتیا یې د بیکاره خلکو سره نو په واقع کې دا سړی خپله بیکاره ده که بیکاره نه وای د بیکاره سړي سره ملګرتیا نه کړه او که یو سړي ته خپل ځان هېڅ نه لیدی کېږي عمل کې کم ځان لیدی کېږي خو دوستي او ناسته ولاړه د نیکو خلکو سره ده دا سړی د امیدوار شي المرء مع من احبه تر هر څه نه ملګری وای په سړي باندې ډېر لوی اثر لري د دغې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم لا یاکل طعامک الا تقی د تا د میلمستیا مړۍ هم باید ونه خوري مګر پرهیزګاره سړی وخوري یو خو دغسې صدقه ده سپي ته چې مړۍ ور واچوي خدای ثواب په درکوي ګورې داسې نه چې د غریب نه صدقه د نورو خلکو نه منې ده چې خلک یې چې ملایان ځان ته هر شی کړي هغه وایي یو عام دغومره ثواب خو خدای پاک په سپي باندې هم سړي ته ورکوي لیکن یو میلمستیا ده میلمستیا به سړی نیکو خلکو ته کوي ولې وایي میلمستیا د محبت دلیل ده ورکړه خو د احتیاج په بنیاد وي سپي سره سړي محبت چې مړی وراچي خو د دې احتیاج ته څه ورکوي چرسي پوډري درته ودرېږي هم کله سړي زړه پوخ کېږي چې د خدای بنده ده یو ګوله ډوډۍ نه لري یو محبت ته موږ مامور په محبت نیکو خلکو یو د بیکارو خلکو په محبت مامور نه یو ځکه م وایي چې میلمستیا کویم دلیل د محبت ته نیکو خلکو ته به میلمستیا کوي چې دوستي کویم د نیکو خلکو سره به کوي حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې د ښځو سره نکاح کوي چا د مال لحاظ وي چې دا مالداره ده دغه وجې نه نکاح ورسره کوي چا د جمال د ښایست لحاظ وي دا ډېره ښایسته ده د دغه وجې نه نکاح ورسره کوي چا د حسب چې دا د غټ خاندان ده د خان صاحب لور ده د دغه وجې نه نکاح کوي څوک د یوې ښځه سره د دینداري د وجې نه نکاح کوي چې نیک عمله ده فاظفر علی ذات الدین نبی علیہ السلام دینداره که دینداره دا نور پرېږده سړی چې خپله خور و لور ورکوي هم دینداره ته دې ورکوي سړی چې واده کوي هم دینداره ښځه دې کوي ښځه په قیامت کې د میړه سره یو ځای وي دا یو مهم ځای ده ښځه په قیامت کې د میړه سره یو ځای وي اوس د نیک سړي ته د ښځه خور ورکړه لور ورکړه هغه نیک د نیک عملۍ د وجې نه په جنت کې خدای ډېر غټ مقام ورکړی ښځې یې هغومره اعمال نه دي کړي خو په ورځ د قیامت کې خدای پاک هغه عریضه کوي چې ما ښځه چیرې ده پلانکي ځای کې ده ما خو د عمل تا غوندې نیک عمل د هغه نه و وایي ما عمل صرف د ځان دپاره نه ده چې ښځه نه وینم د ښځې سره یو ځای نه یم زه هغه ځای څه کوم خدای پاک هغه ښځه ورولي د سره یو ځای کې او هغه زندګي بیا د یو کال ده که د ټول عمر ته ماړه سړي سره دوستي کوې د یو څو شپه لحاظ ده چې خور لور به مې بیا مړۍ نه کې پیدا ماړه ته یې ورکړه چې په نس مړی او په نس یې مړی غریبانې مړی په ځان هم نه خوري په بل خود نه خوري نبی علیه السلام یې دینداره ښځه که خدای پکې دینداره سړي ته خپله خور لور ورکوه ته د دینداره ښځې سره نکاح یې کوه دا خو صحبت ته سړی په ټول عمر په آخرت کې به بیا د هغه سره یو ځای وي ما ته یو وخت کې یو زنانه سپین سرې کور ته راغلې وه شکایت باندې لور مې ډېره ښه دینداره وه تلاوت ګزاره وه لمونځ ګزاره وه یو سړی موړ مالدار هغه راغی دوستۍ پیشنهاد یې وکړو نو موږ ورکړه اوس مې لور دا شکایت کوي وایي ما لمانځه ته نه پرېږدي ما ذکر ته نه پرېږدي تلویزیون یې چلان وي راسه دلته راسره کښېنه فرض مستمع نه پرېږدي مالداري لحاظ یې وکړو د مال په لحاظ یې ورکړه په دنیا کې دغه بیا مور لور یې نیکه ښځه وه شکایت باندې ورته راځي چې ما فرض مانځه ته نه پرېږدي ما د خدای ذکر ته نه پرېږدي تلاوت ته مې نه پرېږدي ښځه یې په شکایت باندې میړه ورته وایي چې ما سره په بازارو کې ګرځه نور ګناوې په نورو بد اعمالو تقاضاوې تر لري نو خدای پکې ولا تنکحوا المشرکات منکا کوي مشرکې ښځې حتی یؤمن تر هغه وخته پورې چې ایمان راوړي ولا امة مؤمنة یوه ښځه مسلمانه منځه وي که اصله وي خیر د من مشرکة د مشرکې ښځې نه ولو اعجبتکم اگر که دا مشرکه ښځه تاسې په تعجب کې اچي دا منه خوند درکوي ښه ښایسته وي مالداره وي ولا تنکحوا المشرکین خپله خور لور مشرکین ته ما ورکوه حتی یؤمنو چې تر څو پورې ایمان راوړي ولا عبد مؤمن بنده چې مؤمن وي خیر د من مشرکین د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که دغه مشرک سړی تاسو ته ډېر خوند ورکوي ښه کمالداره وي
ولې مشرک ته خور لور ما ورکوه، ولې د مشرکې ښځې سره نکاح مه کوه. اولئک یدعون الی النار، ځکه دا خو سړی د جهنم په طرف بیایي. او خدای پکې چې د نیک عمله سره نکاح کوه. ولې والله یدعو الی الجنة، خدای پاک د غواړي جنت او المغفرة، مغفرت باذنه، په خپل اذن باندې. ويبين آیاته للناس، خدای پاک بیانوي آیاتونه خپل لپاره د خلکو لعلهم یتذکرون، شاید چې دی پند تر واخلي. خو افسوس چې نن د موږ مسلمان هغه داسې مفکوره جوړه شوې ده چې لږ موړ شي بیا د ماړه سره سره دوستي کوي، د غریب سره یې نه کوي. دغه ماړه ذاتي تقوا ته نه ګوري، دینداري ته نه ګوري، بېدیني ته نه ګوري. خو بل یو مهم ځای دا ده، خور لور په شریعت کې د نکاح په لحاظ خو د خپل اختیار خاوند ده. خو د عزت طریقه دا ده چې ښځه به په خپله نکاح نه کړي د چا سره، د قریب په واسطه به یې کړي. لکه نن سبا د موږ تاسې دستور دا ده چې چا خور چا لور په خپله د چا سره نکاح وکړي نو هغه خو بیا ورسره تښتي. پلارګنۍ ته هم پیغور وي، قریبانو ته هم ټولو ته پیغور وي، ټول قوم ته پیغور وي. نو شریعت دا وي چې خور و لور چې چاته په نکاح ورکوي چې څوک یې درنه وغواړي، نو صرف د دې سره مشوره وکړه چې دې خوښه وه نورې ذاتي هغه ته ورکوه، خو ځنډوي به یې نه. حضرت علي کرم الله وجهه ته نبي علیه السلام درې شیان به نه ځنډوي. یو په هغو کې دا چې خور و لور چې بې میړه وه، کونډه ده او که پیغله ده، خو چې نیک سړی راغی، کف و نیک سیال راغی چې درنه ویې غوښته نو ورکه یې ځنډوي به یې نه. ولې د ښځې اختیار چې د تا په لاس کې ده، دا په خپل سر نکاح نشي کړی، لکه د موږ د پښتنو په دستور باندې، د افغانانو په دستور باندې. دغه ښځه چې ته نه ورکوې چاته، په دې کې فطري خواهش شهوت خدای پاک یې ښی ده که نه دی ښی. سړی د ځان ته وګوري چې واده یې نه وي، بلې ښځې ته یې شوق کېږي که نه کېږي. خو د جایزه طریقې د شهوت پوره کولو خدای لیاد د نکاح غوره کړه. ځوان زوی د ورور د په خپله واده نشي کړی، دواړو کې دا حکم ده. که زوی د تا په اختیار کې ده، که لور د تا په اختیار کې ده، د مور و پلار باندې د اولاد یو حق دا ده چې لور چې پیغله شوه او نیک سړي وغوښته دستي به یې په نکاح ورکوي. زوی چې لوی شو او وسې د نکاح واده به ورته کړي. زوی چې لوی شو واده به ورته کړي، لور چې لویه شوه ورکوي به یې. دا دواړو کې ظلمونه دي. نن اکثره خلک زمنې ژڼې ژڼې، دنیا یې ښه ډېروي، ودونه نه ورته کوي. ولې؟ تعلیم یې پاتې کېږي. ما ته راغلی په ګیرې کې سپین لګېدلی و، د یونیورسټۍ هلک، د یونیورسټۍ نه فارغ شوی هلک راغی، خو نیک سړی به و. وایي داسې یو تعویض راته وکړه چې دا شهوات مې خدای کنټرول کړي چې په ګناهو کې نه شم واقع. نو ما ورته ویل واده دې نشته؟ وایي نه. ما ویل ولې بېوسه یې؟ وایي نه ښه ډېره دنیا هم لرو. نو ولې؟ وایي نوکري مې نه ده لیا لګېدلې. موږ په خلکو کې دا پیغور ده چې ورور ته لاس نیولی یا تره ته لاس نیولی یا بل ته لاس نیولی، نو اول به نوکري ځان ته پیدا کوي، تنخوا به پیدا کوي، بیا به واده کوي چې بل ته محتاج نشي. او هلته نظام خلق نظام ته په سکولو کې ګرځي، لوران جنکۍ را سره ګرځي. شهوت خو د انسان فطري صفت ده. که دغه زوی چې وس د چا و واده نه ورته کي او هغه د خپل اختیار نه ده، دغه لور دغه خور چې د چا نه وغوښته او دی نه ورکوي، که هره ګناه کې واقع شو دی پوره په دعا هغه ګناه کې ورسره شریک ده. ولې اختیار د ده په لاس کې ده. هغه انسان خو خدای پاک چې وږی یې د ډېره لوږې نه کله کله سړی پردي مال ته هم ورځي، که پردی مال هم خوري که نه خوري، حتی د استقرار په حال کې میتته خوړل ورته روا دي که نه دي روا. دا خو فطري صفات خدای پاک پر انسان کې ایښي دي، په نر کې هم ایښي دي، په ښځه کې هم ایښي دي، چې اختیار د چا ده په هغه قریبانو دغه حق ده چې خور لور به ودوي، زوی ورور ته به واده کوي. که څوک نه کوي او هغه په زنا لګیا شو، په ټولو ګناهو کې دی ورسره شریک ده. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ښځې ته ماهواره مرض پیدا کیږي، د شریعت په اصطلاح حیض ورته ویل کیږي، موږ پښتانه یې جامه بولي. په یهودو کې دا عادت و، په مدینه منوره کې خو یهود ډېر و چې ښځې ته به د عذر د مرض پیدا شو، دا ښځه به په کوټه کې ګوښې کړه بلې کوټې ته، نه به خوراک ګډ ورسره کوو، نه چکاک، نه په یو کوټه کې وخت ورسره تېرول، لکه نجس العین د کړکۍ نه به یې مړۍ ورکوله چې تر څو به پاکه نه وه، بیخي په کوټه کې نه ورسره پرېښ. مسلمانانو صحابه او د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې ښه موږ څنګه وکړو چې ښځې ته دا مرض پیدا شي.
موږ هم داسې ګوښې کو پردۍ بلې کوټې ته یې وشړو او که نه. خدای پاک آیتونه نازل کړه چې د حیض په باب کې پوښتنه درنه کي ته به ورته وایې ښځې ته چې دا مرض پیدا شو دا مرض پلیتي ده په دغه وخت کې به د جما نه ځان ساتې د نزدېکت نه به ځان ساتې. موږ په اسانه طریقه تعبیر د نامه نه تر زنګانه پورې په دغه لوڅ بدن به ګټه نه اخلي. نامه تر زنګانه نور چې مخایا پرتوګي اغوستی که کمیس یې ایستلی یم په غېږ کې نیوی شي مچه تر اخیستی شي ګډ خوراک ورسره کړی شي ټول روا دي. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي دا دین پوهه غواړي شرم نشته پکې. دا وی حضرت پیغمبر علیه السلام عادت مبارکه ده او دی به د خپلو بیبیانو سره په خپله بستره کې دننې ورسره ویده کېدو. وایي ما ته د حیض عذر پیدا شو دا خو مرض د بې اختیاره پیدا کېږي. نو غلی د بسترې نه غلی تر ووتم. نبی علیه السلام راته ویل څه کې حیض در هغه ما ویلې او وایي ورشه هغه جامه ښځې استعمالي په هغه وخت کې ځان وتړي. هغه مې چې وتړله بېرته یې په شاړه کې ورسره ګډه کړم راسره څمله. دا وایي ما به ګیلاس یا جام کې اوبه وچښلې بیا به مې پیغمبر علیه السلام ته ویني اما به چې په کوم ځای شونډې ایښي په هغه ځای به دم شونډې ایښي دا کامل حسن معاشرت ته د خپلې بیبي سره محبت ته په هغه ځای به د خپلې شونډې مبارکې کېښوي. زه به د حیض په حال کې وم ما به د اډوکې نه لږ غوښه په خپله خوله وشکوله د حیض په حال کې به وم بیا به مې دغه اډوکی پیغمبر علیه الصلات وسلام ته ویني اما به چې په کوم ځای خوله ایښي او په هغه ځای به خوله کېښوه. ما په غېږ کې به یې تکیه کړې وه تلاوت پې کوه زه به د حیض په حال کې وم. نبی علیه السلام ما ته دا د جماعت نه جای نماز راواخله یا دی په جماعت کې د ما ته وایي جای نماز راکړه دواړه احتمال شته پکې. وایي ما ورته ویل زه په حیض کې یم. وایي حیض خو دې په لاس کې نه ده. څه معنا د حیض د وجې نه موږ چې منې یو د جما نه منې یو نور د دې بدن خو نجس عین نه ده خوراک ورسره روا ده چکاک ورسره روا ده په یوه بستره کې څملستن ورسره روا ده. اوس د حیض لږ احکام واورو. ښځې ته چې حیض ورغی یو خو دا حرام شو چې میړه به جما نه ورسره کوي په دغو شپو کې هغه خدای پکې حتی یطهر نه چې پاکه شوي نه وي تر هغه وخته به جما نه کوي. یو دوم ښځه د دغه حیض په حال کې لمونځ نشي کړی تلاوت نشي کړی روژه نشي نیوی خو د دغه لمونځو یې بیا قضایي هم نشته اما روژې چې وخوړې د هغو به بیا بیرته قضایي راګرځي. په دغه حیض په حال کې جومات ته نشي ننوتی د دغه حیض په حال کې طواف په بیت الله شریف نشي کولی ځکه طواف خو په ایننې په جومات کې ده دا جومات ته نشي ننوتی نو طواف په بیت الله شریف باندې نشي کړی. یسألونک عن المحیض دوی پوښتنه کوي تا نه د حیض په باب کې قل هو اذن ته ورته دا پلیتي ده فاعتزلوا النساء ځان لرې کوي د ښځو نه فی المحیض په د حیض کې ځان تر وساتئ. څه معنی تر وساتئ جما مه ورسره کوي. ولا تقربوهن ما ورنږدې کېږئ په جما کولو سره حتی یطهرن تر هغه وخته پورې چې دی پاکې شي. فاذا تطهرن کله چې دی ښې پاکې شوې فاتوهن بیا د دوی سره جما کوئ راته کوئ دوی ته خو من حیث امرکم الله د هغه لوري نه چې الله حکم درته کړی. ان الله يحب التوابین خدای پاک خوښوي توبه ایستونکي د ګناهونو نه ويحب المتطهرین خدای پاک خوښوي هغه کسان چې ځان پاک ساتي د پلیتۍ نه. د خواهشاتو د پوره کولو دوه ځای دي. مخه یو د وړو بولو ځای د مخ د لوري نه چې د ښځې سره جما کوي یو د شا د لوري نه د بولو لکه دا د هلکانو سره چې څوک بدعملي کوي بعضې خلک د ښځو سره هم دغسې بدعملي کوي. د خپلې ښځې په باب کې خدای پاک وایي ته به جما کوې خو د یغ لوري نه چې الله حکم درته کړی. هغه بیان په دا دوم آیات کې را روان ده نساؤکم حرث لکم ښځې د تاسې ځای د کروندې د تاسې دي. د ښځې سره چې جما کوي اصلي مقصد چی ده چې خدای پاک اولاد ورکړي. دا نطفه لکه تخم تا واچوه مني چې توی شو مور رحم ته دا تخم د هغه نه اولاد پیدا کېږي. اولاد د وړو بولو په ځای کې د مخ د لوري نه چې جما وکړي پیدا کېږي که د شا د لوري نه د شا د لوري نه خو نه پیدا کېږي. د حرث په ځای کې به جما ورسره کوي فرض د پلیتي په ځای کې نه. اوس د الک سره لواطت د نر سره لواطت اخو منصوص سی حرام ده. د لوط علیه السلام قوم غرق په هغه شو. د ښځو سره لواطت د دلالت نسل معلوم ده د یغ ځای نه وای معلوم ده. قل هو اذن
خپله ښځه دې وه جما درته روا وه روا وه روا وه خو چې کله پلیتي شروع شوه وینه شروع شوه ناروا د شا په لوري کې خو همیش پلیتي ده وایي دلالتا د دغه ځای نه معلوم شو او د دغه ټکي نه معلوم شو چې حرص لکم د کروندې په ځای کې به جما کوي چې اولاد تر پیدا کیږي چې اولاد نه پیدا کیږي د شا د لوري نه په هغه کې خو جما کول دا خو صرف شهوت پرستی ده شهوت پرستی خو ناروا ده وای په انسان منفعت اخیستل مطلقاً باید نه وای حتی د ښځې سره د جما هم ناروا وای په خپل پاک ځای کې هم ناروا وای خو د ضرورت بقا د نسل انساني دپاره روا شوی ده چې که آدم علیه السلام د حوا انا سره جما نه وای کړی اولاد پیدا کېدو دا پلار چې د ښځې سره جما ونه کړي اولاد پیدا کېږي او هلته د دنیا نظام په انسانانو خدای پاک چلوي نو ښځې د تاسې ځای د کرلو د نسل د تاسې دي فاتو حرصکم تاسې راته کوئ ځای د کرلو ته نور دلته بیا ازادي د انا شئتم چې په کومه طریقه مو خوښوي په ولاړې جما ورسره کې په پروتې جما ورسره کې ته په برسیره یې دا در باندې برسیره یې د شا د لوري نه غېږ ورکوې خو جما په د خپل ځای کې کې ګوره جما په خپل ځای کې هر طرف روا ده خو د پلیتي نه به ځان ساتي دا د شا د لوري نه د لوی بولو د قضای حاجت ځای نه د دغه نه به ځان ساتي وقدموا لانفسکم مخته ولګئ تاسې د خپل ځانو دپاره نیک عمل دا وایي دوه احتماله دي د بیبي سره جما کې صرف خواهش پرستی به نه وي چې صرف شهوت پوره کوي هغه روا او ناروا ته نه ګوري لیواته ته هم کې جما هم کې خپلې پردۍ ته نه ګوري د خپلې ښځې سره هم کې د پردیو ښځو سره هم کې چې صرف شهوت شي بیا خو د چارپایو باندې مثال شو حتی چارپای په خپله مور هم خیجي په خپله خور هم خیجي چې کوم شهوت پرسته خلک دي د خپلې مور سره هم جما د خپلې لور سره هم جما د خپلې خور سره هم جما خدای هم دې وساتي نن داسې دور راغلی ما ته دا شکایت شوي دي او چې قدموا لانفسکم شي نو دلته دوه شیان دي یو چې جما کوي د نیکسالي اولاد امید کا نو بې ځایه به نه وي جما دوم د عفت په نیت باندې عبادت یې که عبادت پر جوړ کا چې د ځانه مې خدای پاک په وساتي نبی علیه السلام د تاسې په عورت کې هم صدقه ده چا ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی به خپل خوند اخلي په دغه کې هم صدقه ده خدای ثواب ورکوي نبی علیه السلام ورته ولې که دغه غلط استعمال کې بې عذاب ده که نه ده چې د غلط نه ځان وساتو عبادت شو وقدموا لانفسکم واتقوا الله د الله نه وویریږئ واعلموا پوه شئ انکم بېشکه چې تاسې ملاقوه د الله سره یو ځای کېدونکي وبشر المؤمنین زیری ورکړئ مؤمنینو ته یو سړي د اوښې سره خفګان راغی بیا قسم وکړه چې زه به د تا سره نه بیا وغږېږم نه به د تا او د چا په منځ کې جوړه وکړم که خفګان راتله د نیک عمل نه یې قسم وکړه الله آیت نازل کړه د خدای پاک نوم نشانه مه ګرځوئ چې د نیک عمل نه هم ځان د خدای په نامه راګرځوئ نبی علیه السلام یې څوک چې قسم وکړي د نیک کار نه بیرته د قسم په ځان واړوي د هغه خو به کفاره ورکړي هغه نیک کار مه پرېږده ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر ځوئ الله نوم دی الله تعالی نشانه لپاره د خپل قسمو ان تبرو د دین قسم مکوي چې زب نیکی نکم وتتقوا او زب نیک تقوا نکم وتصلحوا زب صلح نکم ټول منفي لحاظ شته ور سره بین ناسب ما بین خلقو کې داسې مکه والله سميع عليم خدای پاک اوریدونکی او علیم ذات خو قسمونه رااله خبره د قسم یو یمین لغوه ده یو یمین غموس ده یو یمین منعقد ده یمین لغوه د موږ په مذهب دا ده د لرې نه سړی ولید د تا خیال دا و چې دا عبدالله ده هغه عبدالله نه و بیا سبا ته مجلس شروع شو چې عبدالله کراچۍ ته تللی ده کندوز ته تللی ده پلانکي ځای ته تللی ته ورته ما پرون ولید هغه وایي نشته د یوه میاشت کې ته وایي قسم ده ما ولید اوس قسم دی وکړو قصدن دی په دروغو نه ده کړی د تا په خیال رښتیا وه په دغه د خدای پاک نه نیسي یو یمین غبوس ته کار دې کړی ده خطا پلار درته یې ولې استاد درته یې ولې پیر درته یې ولې امیر درته یې ولې د ځان په خلاصې قسم ده که ما کړی ښه درته معلوم ده کار دې کړی خو قسم کوي دغه ته یمین غموس ویل کېږي د دغه په دنیا کې کفاره نشته که توبه سړي په اخلاص وایسته خدای پاک خو یې معاف کوي که توبه ونه ایسته غمس ډوبېدن ته ویل کېږي په اور د جهنم کې به خدای ډوبوي په دروغو د خدای نوم استعمالوي قسم پکوي لا یؤاخذکم الله نه نیسي خدای پاک تاسې باللغو په هغه ګمان خپل سره په ایمانکم په قسمو خپلو کې ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسې بما کسبت قلوبکم په هغه قسم چې قصد یې کړی ده د تاسې زړونو چې په دروغو باندې قسم کوئ والله غفور رحیم غفور حلیم خدای پاک بخښونکی او حلیم ذات پخوا یو عادت و سړی به د ښځې چې طبیعت خراب شو
نو قسم به وکړه چې زه تا سره بیا جما ونه کړم. په ټول عمر به ذاتي جما نه وسره کړه خو هغه ښځې بل میړه هم نه شوی کړی. نو نه د میړه وه نه بې میړه وه. الله تعالی آیت نازل کړه چا چې قسم وکړه چې زه به د خپلې ښځې سره جما نه کړم دغه ته اوس خدای وخت مقدر کړو. که 4 میاشتو نه مخکې بیرته قسم په ځان واړوه ښځه یې خپله ده د قسم به کفاره ورکړي طلاقه کېږي نه. خو که 4 میاشتو پورې د انتظار وکړو چې مخ اوس قسم کړی ده 4 میاشتې چې څنګه پوره شوې د موږ مذهب لاړه ښځه طلاقه شوه طلاق باین واقع شو بیا یې که بیرته به په نوې نکاح کې لاړه ذاتي ختمه شوه. للذین یولون من نسائهم هغه کسان چې قسمونه کې د جما د خپلو ښځو نه تربص 4 اشهر انتظار کول دي د 4 میاشتو فإن فاؤوا که چیرې دوی په دا 4 میاشتو کې د نن د رجوع وکړه بیرته ښځې ته فإن الله غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات ته. وإن عزم الطلاق او که نیت طلاق چې نفس پرېږده چې طلاق شي فإن الله سمیع علیم خدای په اورېدونکی او علیم ذات. والمطلقات کومه ښځه چې طلاق شوه یو میړه طلاق کړه او طلاق صریحه الفاظ د طلاق یو ورته ویلې 3 نه ویلې دغه ښځه عده کې د نن میړه بیرته حق د رجوع لري. نو دا به بیرته بل سره میړه سره نکاح نه کړي چې تر څو عده نه تېره شوې. عده د موږ په مذهب 3 حیضه دي چې عده یې تېره شوه او میړه رجوع ونه کړه دا یو طلاق رجعي باین شو. اوس نو د عدې نه بعد که نکاح کې بیرته به د سره نکاح کې رجوع نشي کړی. په د عیده کې د نن د دې اختیار نشته چې میړه بیرته پښیمانه شو چې زه ما یې بس عیده ده. والمطلقات یتربصن بانفسهن طلاق شوی ښځې به انتظار کوي په خپلو ځانو 3 قروء 3 حیضه ولا یحل لهن نه د روا دی ته ان یکتمن چې پټ کړي ما خلق الله فی ارحامهن هغه څه چې الله پیدا کړي د دوی په رحم کې. کله د ښځې نوی امید پیدا وي میړه یې طلاق کړي اوس عیده خو بیا په وضع د حمل ده چې اولاد پیدا شي نو دا وی چې اوس میړه خو را باندې خبر نه ده چې اولاد شته حمل پټ کی دعوه د حیض وکي 3 میاشتې بعد وی چې زه طلاق یم عیده مې تېره شوه ځکه خو 3 حیضه راغله نه خدای پکې هغه دې نه پټوي. کله یو ښځې ته حیض ورځي خو موده د طهرې اوږده وي هلته یې عیده اوږدېږي دا حیض پټ کړي چې زه ایسه یم نور ذاتي ما ته حیض نه راځي د هغې عیده خو بیا 3 میاشتې ده نه دا به نه کوي. ان کن یؤمن بالله که دوی وي چې ایمان لري په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن میړونه د دوی احق د بردهن په رد کولو د دوی سره بیرته خپل ځان ته په ذلک په د موده د عیده کې ان ارادو اصلاح که د دوی اراده د اصلاح و داسې نه چې میړه بیرته رجوع کړي او بیا دې ته د ښځېتوب په نظر نه ګوري ضرر ورسوي. ولهن شته د ښځو دپاره هم حقوق په میړو مثل الذي علیهن په مثل دغه حقوقو چې د میړو شته په دی باندې خو بالمعروف په شرعي طریقه باندې او وللرجال علیهن درجه د میړو حق زیات ده. ښځه هم حق لري په میړه. نبی علیه السلام یې حلاله نفقه به ورکوي جامه به ورکوي چې ته څه خورې دې ته به هم ورکوي چې ته ځان ته کالي کوې دې ته به هم کالي کوې او په نیک اخلاقو به ګزاره ورسره کوي. نبی علیه السلام یې تر ټولو نه په ورځ د قیامت لوی مقام دی هغه چا ده چې نیک اخلاق وي بیا خاص که د خپلې بیبي سره نیک اخلاق کوي په خوشحاله زندگی به زندگی کوي وعاشرهن بالمعروف. خو ښځه باندې میړه حق لري حتی چې د ښځې میړه کور ته د میړه د اجازې نه بغیر خپل ورور ته اجازه نشي کړی چې راشي دې ته. د میړه حق ډېر د نبی علیه السلام یې که د خدای پاک نه سوا بل چا ته سجده راواوی ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو میړو ته سجدې وکړه. نو دواړه طرف حقوق شته ځکه ابن عباس رضی الله عنه به ویل زه خپلې ښځې ته ځان ښایسته کوم لکه دا چې ما ته ځان ښایسته کوي. دا ګورې دا هم د نیک اخلاقۍ د جملې نه ده. اوس ښځه زینت کوي عادي زینت خو اصلي نشته په ګڼو ډېر ده خو شریعت ځکه ورته روا کړي دي ډېرې ګوتې لښتې چارګلانو غاړې امیلونه او نکریزې دا ټولې ورته روا کړي دي چې میړه د بل چا سره تعلق نه کړي جوړ. خو میړه به هم داسې خیران نه ګرځي چې یو مې لرې بویونه ځي دا نسوار به نو څنګه وي چې خولې یې بوی ځي هلته یې خوله په خوله ورګدي. دا هم حق لري په میړه باندې لکه ښځه چې میړه باندې حق لري او د میړه حق زیات ده. والله عزیز حکیم خدای په غالب او حکیم ذات. بس بیکو کنه نه دا یو ورکو خو پاتې د سلسته الطلاق مرتان مخکې به ښځې ته یو طلاق ورکو
چې عیده به تېرېده بیرته به رجوع ورته وکړه بیا به بل طلاق ورکړو هسې به دا ځوروله چې عیده به تېرېده بیا به رجوع ورته وکړه که 100 طلاق یې ورکولی که 1000 ورکولی حد نه و معلوم خدای پاک آیاتونه نازل کړه چې نه دا خو ظلم ده د ښځې سره یو وارې د طلاق ورکو بیرته رجوع کړی شي بیا د طلاق ورکو بیرته رجوع کړی شي بس ذاتې رجوع نشته که دریم طلاق دې ورکو رجوع نشته ښځه لاړه پردۍ شوه چې دغه ښځه د بل میړه سره نکاح ونه کړي او بل میړه جما ورسره ونه کړي بیرته یې طلاق نه کړي عیده یې نه شي تېره اول میړه ته بیرته نه دروه الطلاق مرتان هغه طلاق چې بیرته سړی رجوع پسې کړی شي دوه وارې ده فامساکن بیا د ځان سره ساتنه ده بمعروف په شرعي طریقه او تسریح باحسان بیا خوشي کول پرېښودل دي په ښه طریقه څوک دغه دریم طلاق بولي څوک نه دریم طلاق نه دوه طلاق دې ورکړو چې اراده دې بیرته د ښې ژوندونه د پرېږده عیده دې تېره شي خو مغالظه به هم نه ګرځي یو وخت که سره پښیمانه شوئ په نفس نکاح به بیرته رجوع کړی شي ولا يحل لكم نه روا د تاسو لپاره ان تاخذوا مما اتيتموهن چې تاسو واخلئ دغه مال نه چې دوی ته مو ورکړی د شی انت شی مهر دې ورکړی بیرته د دې د خوښې نه بغیر تر اخر دا نه دروا که میړه او ښځې ګزاره سخته شوه ښځه ورته چې تا چې کوم مهر راکړی هغه به بیرته درکړه ما طلاقه که خلع ورته طلاق علی مال بیا پروا نه لري د صلح په نیت باندې الا ان یخافا که میړه او ښځه ډارېده الله یقیما حدود الله چې دوی دواړه د خدای حدود نشي قایمولی په شریعت برابر او زندگی نشي کولی فإن خفتم که ویرېدی تاسې الله یقیما حدود الله چې نشي ساتلی دی دواړه حکمونه دی الله تعالی فلا جناح علیهما بیا نشته څه پروا په دی دواړو باندې فیما افتدت به په هغه څه کې چې دا ښځه فدیه ورکړي روپۍ ورکړي میړه ته ویې چې طلاق راکړه خو خلع په رضا د دواړو وي داسې نه لکه په بعضې ملکونو کې قانون ده چې ښځه ویې چې زه میړه نه کم روپۍ بیرته ورکوم میړه اختیار نشته په زور یې په طلاق کوي دا د انګریزانو خلع ده اسلامي خلع ده چې د دواړو په طرفو په اجازو باندې وي تلک حدود الله دا ذکر چې شو دا احکام دی الله تعالی دی فلا تعتدوها تر دغه نه مه تېرېږئ ومن یتعد حدود الله څوک چې تېر شو د الله د حدودو نه فاولئک هم الظالمون دغه خلک ظالمان دي فإن طلقها که درېواري بیا طلاقه کړه دوه وارې خو رجوع کړی شوی که بیا یې طلاقه کړه فلا تحل له بیا نه دروا دغه ښځه دغه سړي ته من بعد وروسته له دا دریم طلاق نه حتی تنکحه زوجا غیره تر څو پورې چې جما وکړي د موږ په مذهب د بل میړه سره نو دواړه مشکل به پکې حل شي فإن طلقها که بیا د دوم میړه طلاقه کړه عیده یې تېره شوه بیا که دغه ښځې د هغه اول میړه سره نکاح کړه د دواړو سره خوښه وه پروا نشته فلا جناح علیهما بیا پروا نشته په اول میړه او په دغه ښځه باندې ان یتراجعه که دواړه رجوع سره وکړي خو ان ظنه که دواړه ارمانو ته رسېدلي وه نه سړي بله دغسې ښځه پیدا کوی شوی نه ښځې بل میړه سره پښیمانه وه هغه خپله زندګي باندې ان ځوانه که دې ګمان و ان یقیما حدود الله چې ادار اوس نو ښه ژوند سره کړی شو بیا که نکاح سره کې پروا نشته وتلک حدود الله دا د الله احکام دی یبینها بیانوي لقوم یعلمون هغه قوم لره چې علم لري واذا طلقتم النساء کله چې تاسې طلاق کړئ ښځې فبلغن اجلهن بیا نږدې شوه وخت عدې د دی نږدې شوه که ورسېږي بیا خو رجوع نشي کړی فإن امسكوهن یا د ځان سره وساتئ بمعروف په معروفه طریقه باندې او سرحوهن یا پرېږدئ بمعروف په معروفه طریقه باندې ولا تمسكوهن د ځان سره مه ساتئ ضرارا د ضرر دپاره لتعتدوا چې تاسې ظلم وکئ په دې باندې ومن یفعل ذلک که چا دا ظلم وکړه په ښځه چې بیرته رجوع ورته وکړه خو د ضرر په نیت فقط ظلم نفسه دغه سړي په خپل ځان ظلم وکړو ولا تتخذوا آیات الله هزوا مه نیسئ آیاتونه د خدای پاک مسخره واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت خدای پاک په تاسې باندې وما انزل علیکم او هغه څه چې نازل شوی د په تاسې باندې من الکتاب د کتاب نه والحکمت د حکمت نه یعظکم به الله نصیحت کوي تاسو ته په هغه باندې په هغه عمل کوي واتقوا الله د الله نه وویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بكل شیء علیم خدای پاک په هر چیز باندې عالم بس دا ترجمه خو په دغه طرز صحیح ده د مقدار په لحاظ د کم و کیف په لحاظ باندې داسې نه چې بیا د شانه غیشي راپچولی که په دغه انداز سره خوښ یو تر دا 12 بجو به سره